د لوی بخښونکي رب په سپېڅلي نامه د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ستړي مه شئ زه خیبر الکوزی مو د روڼ سهار خپرونې لیدو ته رابولم تمه ده چې تاسو به ښه یاستئ او شپې ورځې به درمنې په خیر او خوشحالۍ سره تېرې شوي دوستانو د روڼ سهار په خپرونه کې د اړیکو ترڅنګ چې لومړۍ برخه ده ستاسو اړیکې لرو دا برخې هم لرو د پوهنتون استاد نصرت الله درویش به راسره اصولو ته درناوی او احترام پر دې موضوع راسره خبرې وکړي چې کوم اصول دي کوم زموږ تاسو ټولنیز قوانین دي چې پر هغې باندې باید موږ هغې ته درناوی وکړو هغه پلي کړو همداشان به نورالله پتمن د پاسپورټ ریاست ویان دی له هغې سره به دوستانو په کاغذي یا هم پر عریضه ډول باندې چې څوک ورځي او پاسپورټ ریاست ته عریضه کوي چې زه پاسپورټ اخلم پر دې بارې ورسره خبرې کوو چې په کابل کې له نن څخه د ویش لړۍ پیلیږي تاسو کولی شئ چې د پاسپورټ ریاست ته ورشئ او د پاسپورټ لپاره عریضه وکړئ وړاندې آنلاین ډول وه اوس آفلاین یعنې عریضه باندې کولی شئ چې تاسو خپل پاسپورټ نه واخلي همداشان به بله موضوع چې راسره به پرې بحث کیږي په کابل کې البته د کابل پوهنتون پورې طبي پوهنتون پورې اړونده د کابل طبي پوهنتون رئیس به راسره وي اسدالله نجات له هغې سره به پر دې موضوع خبرې وکړو چې هلته خدمات په څه ډول دي طبي پوهنتون کې همداشان قدرت الله رضوان چې په سهیل ختیځ البته سهیلي زون کې زموږ همکار دی قندهار کې له هغه سره به د هلمند د پنبې په حاصلاتو خبرې وکړو همداشان د هغې په پروسس چې پروسس کیږي نه کیږي که کیږي چیرته ځي بیا پر دې به ورسره خبرې وکړو همداشان د مارجې ولسوالۍ په ستونزو به ورسره وغږیږو وروستۍ برخه ممکن راسره دوستانو یو شاعر وي چې د هغې په شاعرۍ به اکبرشاه وثیق سره به د هغه په شاعرۍ او لیکوالۍ باندې خبرې وکړو نو ټولې برخې تاسو مه هېروئ او راسره پاتې شئ خپله خپرونه تر پای شیبو پورې په مینه باندې وګورئ دوستانو لومړۍ برخه ستاسو د اړیکو ده کولی شئ چې اړیکې ونیسئ کومه شمېره چې همدا شیبه تاسو په سکرین ګورئ همدا شمېره دایره کړئ او زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړئ کله چې ګډون کوئ هغې شیبه کې تلویزیون ګل وساتئ ځکه تېره ورځ هم ډېری دوستانو تلویزیون چالان پرېښی و او خبرې به یې کولې بیا نو ډېره فاصله راتلله او موږ نشو کولی چې د هغې خبرې مو په سمه توګه باندې اورېدلې وای لومړنۍ اړیکه له کمې سیمې را سره ده سلام سهار مو نیکمرغه بلې که زما غږ اورئ مهرباني وکړئ زموږ سلامونه ومنئ وروره زه فاروق مجبور جبار خیل یم د ننګرهار ولایت د سارک غزني ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم مهرباني وکړئ محترمه وروره زما سلامونه شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو ته علیکم سلام تاسو ته مننه علیکم سلام د افغانستان ټول امارت ته او د سپین بیرغ ته زموږ ډېر سلام ده د امارت امیر المؤمنین ته د موږ سلام ده او نورو وزراو ته زما سلام ده او نو دومره زه ویلی شم چې دغه ملت خو اوس ډېر وزګار ده کارونه مو نشته ده زندګي مو نشته ده وظیفه څوک نه راکوي زمون مې ټول په کور راته ناست دي زموږ ژړا او فریاد امیر المؤمنین صاحب ته ده نو زه دغه وایم چې زموږ غږ ولې نه اوري دا خو ما دا 20 مراتبه ما امیر المؤمنین ته او دغه وزرا هم د موږ غږ اوري که به یې نه پوهېږم که یې نه اوري دغه تلویزیون د شمشاد تلویزیون خپرونه هسې په مفته کې خلکو ته ښیي چې دا خو یو غږ پورته کوي دوی ولې نه اوري دغه تلویزیون ته د دوی مراجعه وکړي د یو مسؤول نفر باید ورته کښېنئ چې دغه خلک څه کوي دا څه بد وایي نو زه دغه وایم نو دې خبرې خو سړی بیا خفه کوي او که دوست دي هغه هوښیار دي هغه پوهېږي دې خبرې باید واوري ځکه دا خو د ټولو امارت په نفع باندې دا خبرې دي زه وایم عرض کوم او فریاد کوم او دغه زما موضوع داسې موضوع ده چې ما یو کور خرڅ کړی دی په یو چا باندې بله سبا موږ تلو محکمې ته موږ ګوته ورته لګوله قاضي ته هغه نن طالبان راورسېده چې راورسېده رئیسان هم وتښتېده مامورین هم وتښتېدل ټول وتښتېده چې والله خدای دې خیر راپېږي چې دا طالبان راغله بیا موږ په دار نه کړي او څنګه نه کړي نو دا موضوع پاتې ده دوی وکالت عام او تام په فابریکې جنګله کې ورکوي هغه ابتدایي محکمه کې ولې په اراضي کې دوی دغه کوم مراحل چې د دغه سابقه قوالو د اشرف غني په وخت خلاص پاک هیڅ هم پکې پاتې نه دي نو عرض موږ دا ده په دغه چې دوی هېڅ اجرات نه کوي دوی وایي چې امیر المؤمنین کوم فرمان ورکړی ده نو دغه فرمان هم یا دروغ شو او یا تطبیق کېږي نه تطبیق کېږي ولې نه تطبیق کېږي ولې دومره هغه کې بې اطاعتي کېږي
او خلاف ورزي مادونان کوي او که چیرته امر نه ورکړي خپل عزل خدای باندې بیا قرآن باندې نو دغه کار باید دی وکړي چې دغه امر ورکړي دغه که چیرته زه غاصب یم او دغه د ما حویلۍ ما غصب کړي نو مهرباني دې وکړي د ما مخ دې ټول چې په دغه پښتونستان واړ چې د فوارې اوبو سره په خره مې دې سپور کړي چې تا دا غصب کړی او که نه او څوک اجرات نه کوي بیا د موږ خلکو تاریخي مخ باید دوی سپور کړي چې ولې اجرات د من دغه کوم وزارت ته کوم ریاست ته کومه محکمه دا کار نه کوي د هغه مخ باید ورټول شي. ډېره مننه له تاسو حق ده زما ویاړلی سپین بیرغ ده. ډېره مننه. سلامت اوسئ. خوشحاله شبي. ستاسو ستونزه مو واخیستله. ډېره مننه. دغه یو توجه دې غواړم. السلام علیکم. سلام علیکم. خوشحاله شبي. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. که څه هم د ګران دوست حقوقي مسله وه، موږ وایو چې حقوقي مسلې دلته که موږ دغه کسانو سره اړیکه هم ونیسو نو حقوقي مسایل نشو حل کولی، ځکه حقوقي مسایل حقوقي دي. هغې کې یوه خبره د نه خبره چې راغله د هو خبره راغله د هو هم دلیل غواړي او نه هم دلیل غواړي. هو نه باندې دواړو باندې نه خلاصېږي، هغې ته ډېر کار کول پکار دي. نو تاسو که چیرته حقوقي مسایل لرئ نو هغه محاکمو ته مراجعه کوئ، ورشئ، ځکه دلته دغه مسایل موږ هغه کس نشو راغوښتلی، ځکه قضا او د څرنګوالۍ خبرې چې دي څرنګوالي خو اوس لا نشته. قضا برخه هغه څه ده چې هماغلته مسایل حل کېږي، ډېری محرم اسناد دي هلته، هغه نه رابرسېره کېږي چې په کومو شرایطو څه دي څه نه دي، دا همالته کېږي. نو دوستانو که کومې ستونزې تاسې نورې لرئ چې د حکومت اداراتو ته راګرځي یا هم ځینو برخو کې د هغې مسؤلینو ته راګرځي، راځي تاسو یې کولی شئ چې زموږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. موږ هم ستاسو ستونزې تر مسؤلینو پورې رسوو، اما دغه ډول چې ستونزې حقوقي وي هغه نشو رسولی. ګورم چې بیا هم لیدونکی څوک دی. سلام، سهار مو نیکمرغه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ. صداقت خبرې کوم د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ د کرۍ میناباد څخه. مهرباني وکړه صداقت. 2014 کاله کېږي ننګرهار پوهنتون کې وظیفه لرم ښه او شپږم روانان دي. تلویزیون ګل کا صداقت معاش لرو د هر یو موږ د ماتې سونه بچیان بې سواده غړ سولنده سي. تلویزیون که تاسو ګل کوي ښه به وي، ځکه چې ستاسو غږ بېرته ما ته خپل غږ هم راځي، ستاسو غږ بېرته راتاویږي ورسره، نو ستونزه جوړوي. تاسو تلویزیون ګل کوئ د موبایل له لارې سره خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ. صحیح شو انجینر صاحب. بله صحیح شو، مهرباني. صداقت ما ننګرهار پوهنتون کې مې 14 کاله کېږي وظیفه کوم او ټول بچیان مې بې سواده غټ شول. 15,000 روپۍ مې معاش دی، هغه زما د بچیانو د وړو د غوړو نه کېږي، نو زه به په دوی تعلیم څه وکړم؟ که دا اسلامي امارات لږ زمونږ د معاش ته توجه وکړي، د کارګرو د اجرینو معاش دي کړي، تحویلدارانو که نو زمونږ ټول بچیان بې سواده غټ شول لکه مونږ. ته راته ووایه چې تاسو دنده هلته څه ده، څه کار کوئ، په کومه برخه کې کار؟ کارګر یم، کله سړکونه جارو کوم، کله کوم مکتوب له شوبې ته. ښه، صفاکاري په حساب باندې ستاسو کار دی؟ او په هر هغه کې مې کار کړی، ادبیاتو کې مې کار کړی، حقوقو کې مې کار کړی، شریعتو کې مې کړی. ډېره مننه. ستاسو ستونزه موږ واخیستله، موږ به هڅه وکړو. چې دا اسلامي امارات تېر نظام باندې دغسې زموږ ماشینه جګ نه کړل او دوی هم نه جګوي. بله، ډېره مننه له تاسو څخه. موږ ستاسو ستونزه واخیستله او خدای دې وکړي چې مسؤلینو هم ستاسو ستونزه اورېدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. واقعیتا په ډېری ځایونو کې کار د هغه چا ډېر وي چې لګیا وي، ډېری برخې د هغه تنظیم په غاړه وي، خو د هغه معاش کم وي. په 3م 4م 5م 6م 7م 8م بس کې کار کوي، هغه 3م خو لا ښایي د 5م بس نه اخواته کار کوي تر 10مه پورې. نو هغه څه دي چې بیا د هغه معاش هېڅ بسنه نه کوي. لکه موږ چې راشو ښوونکو ته، ښوونکو برخه زیاتره خلک په دې هم دي چې نیمه ورځ کار کوي. صحیح ده، نیمه ورځ کار کوي، خو تا ته د ټولې ورځې درس درکوي، ځکه هغه نیمه ورځ هم که دی مسلسل توګه باندې یو صنف نه ځي بل ته، بل نه ځي بل ته، بل نه ځي بل ته، هغلته درس درکوي، ستا ژوند برابروي درته. خو معاش ښه معاش چې دی د هغې د 8 الا 10 زرونه جګ نشته.
دې نه جیګ معاش پکې نشته دی. نو دې ته هم باید توجه وشي. دغسې بالخصوص چې په دولتي اداراتو کې څوک اجیر مقرر دی یا هم په دغسې نورو برخو کې مقرر دي، هغې معاشونه هم ډېر کم دي. باید دولت دې ته پاملرنه وکړي، حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي. دا هغه څه دي چې تر ډېره بریده پورې د ډېری برخو قربانیان دغسې کسان شوي دي چې هېڅ پاملرنه ورته نشته ده. همدغه صفاکار دی، هغه ته چې 5,000 روپۍ 6,000 روپۍ ته ورکوې، هغه کور ته نه ځي. که کور ته ځي ته خپله حساب وکړه چې کور ته که دی ځي څو روپۍ د هغه مصرف راځي. آیا ورکوي دا پیسې؟ نه. دې کې یو څه دی خوري، ممکن د 2 وخته ډوډۍ تا ورکړې وي، 3یم وخت پکې نه وي. د کم ځای نه کېږي. که د ورځې 10 روپۍ ترې نه خرج کړي دي هم او د کور مصرف ته یې وګوري، هغه هم ورسره لاړ شي، نو دته پاتې څه شی شو؟ هېڅ نه پاتې کېږي. دا هغه برخې دي چې رښتیا هم ډېری کسان پکې کړېږي. زیاتره کسان وایي چې نه کېږي، نو ولې یې کوې؟ څه وکړي چې دا ونه کړي؟ چې دغه کړنه ترسره نه کړي او دلته ونه شي، نو څه وکړي؟ بل لاره هم نشته ده. بیکاري ته لاړ شي، قرار کینی کور کې، دغه هم سود ګڼي چې راځه، دغه که راځي هم ماته ګټه ده. ښه ده. بیا هم لیدونکی را سره دی چې له کومې سیمې. سلام، سهار مو نیکمرغه. السلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړی مه شې. عبدالباسط له قندوز نه مې تماس نه ورځانه. مهرباني وکړئ عبدالباسط. له قندوز نه وروره. مهرباني له قندوزه ښه راغلاست درته وایم. ستونزه مو څه ده؟ وروره همداسې بیکاري ده، بیخي وضعیتونه خرابه دي، مشکلات ده د کور. مشکلات د کور. موږ او تاسو خو ټول اوس په ستونزو کې لاس او ګریوان ناستو، ځکه د افغانستان اقتصاد په هغه ډول نه دی. څه کار او روزګار کوي که نه؟ والله دغه غلطک چله وروره، د ورځې 100 روپۍ پاتې کېږي، کله بیخي د صلاف نه کوه وروره. کار ده وروره، سروېګان دي، کومکونه د خلک یې اخلي. چیرته کار کوې؟ دغه ته چې وایې په ریړۍ یا کراچۍ یا لاسګاډي یا غلطک کې کار کوې، دا کوم ځای کې؟ دا قندوز بازار کې. ښه، بازار کې باربري په حساب باندې. هو وروره. ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسې. بیا هم خبره حکومت ته راګرځي او ډېری کسان دي چې د بېروزګارۍ څخه سر ټکوي او وایي چې بېروزګار استو. نو د اسلامي امارات له چارواکو د ټولو غوښتنه همدا ده، زموږ هم همدا غوښتنه ده چې باید هر څه ژر تر ژره داسې پروژې او په داسې څه باندې لاس پورې کړي چې کاري فرصتونه ایجاد شي، خلکو ته د کار زمینه برابره شي. که لږ وي که ډېره، یو څه وي چې د کور ته یو د ژوند پیمانې برابر شي. بیا هم لیدونکی را سره دی چې له کومې سیمې دی. سلام. بلې که زما غږ لرئ مهرباني وکړئ. اواز یې اورم وروره. زه بریالی یم، ولایت قندوز له مې زنګ وهلی ده. مهرباني وکړئ بریالی خان. ورور جانه د ولایت قندوز کې موږ ریکشاوانان استو، ریکشا ګرځو. مدیر دی ترافیک 4 چارایې په موږ قطع کړي دي. ولایت قندوز کې 40,000 ریکشا دي. دا ټولې صف د مدیریت 40,000 ریکشا دي. چارایګانې په موږ قطع کړي دي. وروره غریب خلک یاستو، نور کوم مشکل کوم کار او غریبي موږ نه لرو، فقط دغه ریکشا ده. مخکې چې چارایګانې نه وې قطع کړي دي، ورځې 15-16 کار کوو. چې چارایګانې په موږ قطع کړي دي، یو ورځې 100 روپۍ او 150 روپۍ هغه بې تیلو که موږ ته پاتې شي. دغه مدیر نه دغه کابل کې دغه د طالبانو مشر چې دغه ته موږ شکایت تاسې ورسوئ. ورته یې وروره د خدای توګه دا د قندوز دا غیرتي ولس ده، دا له د اشغال حکومت سره ریکشاوان، موټروان، دکاندار، سرایوان دا ټول د طالبانو سره همکار او اشغال حکومت ته دوی شکست ورکړی ده. که تاسو د خپلې خړې ته جوړې کړي، سپي ته امنیت ورکوي. که تاسو راته دغه ووایي چې تاسو ښه له بده مرغه چې د دوی اړیکه را سره پرې شوه او ونه توانېدل، ما غوښتل چې دا ووایم چې تاسو باندې کومې 4 لارې بندې کړي دي، کوم ځای نه کوم ځای ته مو نه پرېږدي. دا په کابل کې هم همدا شان ده او په ډېری نورو ولایتونو کې هم دغه کړنه روانه ده، ترسره کېږي. په ننګرهار کې هم ریکشاو ته ځای تعینېږي، همدا شان که لاړ شو ځینو ځینو کې لکه تا چې څنګه یاده وکړله
چې موږ د ترافیکو له ریاست او د امریت او نورو برخو سره خبرې کړي. هغه وایي چې موږ په دې طرحه کار کوو چې د ښار داخل ته باید رکشې داخل نشي، ځکه چې ګڼه ګوڼه ډېره جوړوي او هلته بیا نشو کولی چې هغه ترافیکي حجم راکم کړو. بیا هم لیدونکی را سره دی. سلام. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شې. جوړ په خیر. ژوندی اوسېږي. څوک خبرې کوئ؟ امام الدین یم د میدان وردګو د چک ولسوالۍ نه مړی کنیولې. مهرباني وکړئ امام الدین. زما خو غوښتنه دغه ده چې زموږ د چک د ولسوالۍ سړک چې دی د چک د ولسوالۍ نه غزني ته، نو دغه چې دی دا تقریبا د جمهوریت کې هغه وشوله، څېړنه وشوله او لابراتوار ته خاوره یوړل شوله او هر شی مکمل شول. متاسفانه چې اوس امارت راغلی دی، د موږ سړک بیخي پاتې شول. په دغه باره کې مې یو نظر یوه غوښتنه ده چې دا بیخي سره خراب ده، بلکل خلک په ستونزه کې دي. د چک نه د هغه نه د بندي چک نه تر غزني پورې یعنې دا علاقوي سړک غوندې بد حالات کې دی. نو جمهوریت کې هغه هم وشوله، توزیع هم وشوله، خاوره یې یوړل شوله لابراتوار ته. نو اوس هېڅ هغه نه ورته کېږي. نه پوهېږم څه وجه ده. د امارت نه مې دغه غوښتنه ده چې دغه باره کې لږ سوچ وکړي. دغه سړک بیخي سره ژوبل شوی ده. که تاسو ووایئ چې ورغلي یاستئ، په دې اړه مو پوښتنه کړې ده د بیا رغونې برخه کې یا هم د سړک جوړونو یا کاروالۍ نه مو دا پوښتنه کړې ده چې څه وایي هغوی په دې اړه باندې؟ نه داسې غوښتنه خو م نه ده کړې، نه ورغلي. خو بس موږ دغه ویل چې څاروی هغه یې شوې ده، مثلا څېړنه یې شوې ده، اوس کار دی شروع به شي په کار. نه داسې چل وکړئ. په درته ووایم ډېره هغه یې شوې وه، خو بس بالاخره چې امارت راغی نو دغه سړک بیخي پاتې شول او دغه سړک داسې شوی دی چې بلکل یعنې موږ مریض تر ځایه پورې نه شو رسولی، بیخي سره خراب دی. داسې وکړئ چې تاسو د همدې سړک غوښتنه وکړئ، یو ځل لاړ شئ تر ولایته پورې ورشئ، د ولسوالۍ پورې لاړ شئ چې هغوی تاسو ته څه ځواب کیږي، آیا په دې سړک باندې هغوی کار کوي یا یې نه کوي، که کړی وي مخکې شرکت ته ورکول شوی وي، کومه بریده پورې څه کارونه شوي دي، دغه کړنه ترسره کړئ. که بیا هم غږ وانه اورېدل شو بیا به هم موږ شریکه کړو ستونزه. بس بلکل مننه. خیر. خو بیا هم ځینې کسان که زما غږ اوري یا تاسو کولی شئ په دغه باره کې که یو څه کوشش وکړي نو ډېر به خوشحاله شو. نور خو الحمدلله موږ د امارات نه ډېر خوشحاله یو، دا لاسته راوړنې موږ ته راوړي چې د اندازې نه زیات. خو یو دغه یو سړک دی دغه کره ته جوړ کړي نو به ډېر خوند وکړي. سلامت اوسئ. ډېره ډېره مننه. خدای دې وکړي چې مسؤلینو هم ستاسو غږ اورېدلی وي او دغه سړک باندې کار پیل کړي، ځکه لنډه لار همدا ده چې تاسو د بند چک نه اخواته غزني ته اوړئ. لنډه یې لاره دا ده، که پسې په اوږده ځئ نو بیا ډېره اوږده راځي او بېرته زیاتېږي سره. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ. نړۍ مننه چې را سره یاستئ او خپله خپرونه مو تر دا دمه په مینه را سره وکتله او تاسو برخه واخیستله او خپلې ستونزې مو را سره شریکې کړې. دوستانو دې برخه کې راځو پر دې موضوع بحث کوو چې اصول او قوانین څه دي، د هغوی ته درناوی څه دی. که ونه شي دغه قوانین مراعات نه شي، کومې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان کیږو. کوم اصول دي چې باید موږ یې مراعات کړو؟ د قوانینو نه درناوی له کومو ستونزو سره ټولنه مخ کوي. پر همدې موضوع د لا بحث لپاره را سره دوستانو د پوهنتون استاد نصرت الله درویش را سره دی. استاد ستړي مه شئ، سهار مو نیکمرغه. ژوندی اوسئ. مهرباني. ستاسو دې سهار په خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الکوزی صاحب د هر څه دمخه تاسو ته، ستاسو درنو همکارانو ته او په ټوله کې د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. هیله ده چې یو ښه سهار یې پیل کړی اوسي. مننه. ستاسو سهار په خیر استاد؟ ښه بیخي شکر دی چې په خیر سره راغلی. راځئ په دې پیل کې به د اصولو د قوانینو خبره ترسره شوې ده. په اصولو په قوانینو باندې اول به د قانون تعریف کړو چې څه دی. ښه ډېره ښه موضوع ده. په سر کې باید زه لږ وضاحت داسې ورکړم چې زموږ موضوع قوانینو قانون ته درناوی دی، نه د قانون تطبیق او د قانون ځینې حقوقي اړخونه. خو صرف قانون به تعریف کو چې موږ پوه شو ټول چې اول دا قانون څه دی او بیا درناوی څه دی او زیانونه څه دي او فواید څه دي. بیا وروسته به دې په تفصیل سره وغږیږو. خپله د قانون چې دی جمع مفرد چې دی قانون دی او جمع قوانین دي. دا اصلا یونانی کلمه ده، قانون په لفظ سره ریشه یونانی ده. بیا د سیریاني ژبې ته عربي ته داخل شوی دی او په سیریاني ژبه کې د پیمانې او خطکش په معنا دی.
په عربي ژبه کې د میقیاس او معیار په معنا سره راځي قانون. بیا استاد نصر الله ستانکزی د کابل پوهنتون پخوانی استاد هغې قانون داسې تعریف کړی دی چې قانون یوناني کلمه ده، د قانون څخه اخیستل شوې ده او د قاعدې په معنا ده. په انګلیسي کې ورته لا وایي، په رومي کې د لیکس په معنا راغلی او په رومي ژبه کې په فرانسوي ژبه کې د لوی په معنا راغلی. هغه مقررو ته ویل کېږي چې لیکل شوي اوسي. بیا قانون چې دی دا زمونږ په عمومیاتو کې د ټول ژوند هغه د تضمین سپارښتنه او توصیه کوي. قانون زمونږ ټول عاید، ژوند، مال، ځان د دې د حفظ توصیه کوي. دا د قانون هغه عمومي تعریف. او راځو ځینې قوانین دي چې زموږ تاسو په ټولنه کې نه مراعات کېږي، د نه مراعات ته به ورشو. قوانین اړخونه چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله پر هغې نه تطبیق باندې نه غږېږي د قوانینو حقوقي برخه باندې. راځو رای به شو ترافیکي برخې ته. اول باید دا ووایم چې دا قانون موږ چې ورته درناوی نه کوو او یا یې نه مراعاتوو، د دې بعضې وجې دي چې موږ قانون نه مراعاتوو. اول په قانون نه پوهېږو، اصلا قانون باندې پوهېږو نه چې قانون څه شی دی، اصول څه شی دی، سر په خود زندگی مخکې وړو. دویم کله کله په قانون پوهېږو خو موږ قانون نه تطبیقوو. د دې وجه څه شی دی؟ د دې اصلي وجه دا ده یو سړی مثلا 3 جزه دي دلته، حاکم دی، محکوم دی او قانون دی. حاکم چې فیصله کوي او دا کس محکوموي، دا به د قانون په ذریعه باندې محکوموي. کله کله دا خلک دغه قانون د منځه وکاږي، شخصي فیصله کوي، خپله فیصله کوي. یا خلکو ته زور ښیي، یا خلکو ته خپل موقف ښیي، یا خلکو ته داسې ښیي چې قانون په وړاندې زه غوره او معتبر یم. یو ډېر ښه مثال دی. یو استاد شاګرد ته وویل چې شاګرد ورسره څه بحث راغی، دی استاد ورته وویل چې زه به تا ناکام وم. دلته دغه کلمه چې د قانون د منځه ووته، د خپل ادرسه ورته وویل چې زه تا ناکام وم. خو شاګرد د دې بحث نه وروسته ډېر درس شروع کړو، خواري وکړه، زحمت یې وویسته، پارچه یو څه ناڅه حل کړه. کله چې پارچه حل کړه، دا شاګرد د 100 نمرو لایق نه و. استاد باوجود د دې چې د پارچې ته وګوري، د هغه خپل خبرې ته وګوري، د دا شاګرد ته 100 نمبرې ورکړي. اول خو هغه خبره غیر قانوني وه چې دوی ویل چې زه دې ناکام وم. دویم دلته بیرته په خپل قانون چې د جوړ کړی د هغه د پاسه هم ورځي، قانون ته هم نه ګوري، پارچې ته هم نه ګوري، دا درته 100 نمبرې ورکوي. دا ولې کوي؟ وایي دی دا فکر کوو چې دا شاګرد پوه شي چې زه هر څه کولی شم. قانون اصلا د منځه ووته. دلته معامله د دوی 2 په 2 شوه او زور ته خبره لاړه، کینې ته خبره لاړه، موقف ته خبره لاړه او د دا ځان داسې معرفي کوي چې زه ګوندې هر څه کولی هم زیاتې کولی شم هم کمه. نو دلته موږ قانون ځکه نه مراعاتوو چې دلته موږ ځان مهم. یو مثال به زه بل هم ورکړم، ډېرې بخښنې سره. یو پاچا وایي د شراب څښل. کله چې شراب څښل، دا غلام دته شراب اچوي چې دته یې ورکوي، د باندې یو څاڅکی ولیدلی، لږ شراب پرې ولیدل. دا غوسه شوی ورته ویلې د پروګرام وروسته به زه تا ووژنم. قانون خو نشته، اول خو دغه خپله دا کوم کار چې کوي دا ناروا دی. د هغه نه وروسته که چېرته د غلام نه یوه داسې باریکه غلطي کېږي یا دا به وژني، نو قانون ته به ګورې که نه. قانون ته نه ګورې، صحیح ده. د غلام فکر کړی که چیرې دا ما ووژني، دا پاچا خو په دې ولس کې، په دې ملت کې، په دې ټول وطن کې ډېر بد معرفي کېږي او وژني مې هسې نه هم د ډېر بد خوی دي. راځه داسې کار وکړه چې ځان وژلو ته جوړ کړه. دا ټول شراب یې په ده ور اړولي. هغه ورته ویل چې دا کار دی ولې کو، زه دې وژنم. ته بیا دې ورته ویل چې پاچا صاحب، قانون دا دی چې ډېر سپکاوی دی د پاچا وکړو، ډېر سپکاوی دی د مشر وکړو، بیا به کس وژني. ما د لپاره اساس کړي چې دا ټول ملت پوه شي چې تا دا کار وکړو، اوس وژلو ته جوړې. قانون د منځه مه وکاږه، ما سره فیصله د قانون له مخې وکړه او د قانون له مخې چې کې اوس زه مجرم شوم. دا یې دویم بخش دی چې قانون ولې نه عملي کېږي. موږ په قانون پوهېږو، قانون د منځه وکاږو، د شخص سره فیصله د خپل ادرسه کوو. اوس به هم تاسو وګورئ، ته یو لږه غلطي وکړه، ته به دومره وځورېږي، دومره به خفه شي، دومره به هغه د خپل حیثیت نه خلاص شي چې بیخي به یې تصور نه کېږي. ځکه ته به دا فکر کوې چې دا کار کوم، بیا به د قانون پورې رسېږم، ما سره به هلته په قوانینو خبره کېږي، قوانینو ته نه رسېږي. دا یې بل اړخ دی. بل اړخ یې دا دی د قانون د نه درناوي، شخصي فایده د منځه ځي.
که یو سړی غصب ونه کړي، یو سړی غلا ونه کړي، یو سړی چور ونه کړي، یو سړی چپاول ونه کړي، نو لازمي ده چې بیا به قانون ته درناوی کوي. چې کله قانون ته درناوی کوي دا شی په قانون کې نشته. قوانین ډېر له چا د خوا نقض کیږي؟ قوانین جوړی دولت یو خدایي قانون دی، هغه خدای پاک ساز کړی دی او هغه د همغې د خوا نه جوړ دی او موږ او تاسو یې په عملي کولو باندې جبري ده چې موږ یې عملي کړو. بیا قانون چې دی نون قوانین مثلا ترافیکي قوانین دي، تعلیمي قوانین دي، ټولنیز قوانین دي، صحي قوانین دي، دا قوانین به جوړی دولت. خو یوازې ملت د ده په عملي کولو باندې مکلف نه دی چې بس ما قانون جوړ کړ ته به یې عملي کړې. که ما رشوت اخیستی، که ما زورګویي کوله، که ما غصب کو، که ما هر څه کول، ستا ما سره کار نشته خو زما تا سره کار دی. او کله کله دولتونه داسې چې اصلا خبرې ته غوږ نه نیسي. اصلا که ته یوه ډېره مشروع نیوکه کې هغه ته دا نقد په اسلام باندې ښکاري، هغه ته دا نیوکه د ضد کینې له مخې ښکاري، بس تا سره به یا به بندي کېږي، یا به وهل کېږي، یا به ځورول کېږي. نو دولت په قوانین سازی، دولت په قوانین سازی. څوک به یې سازی؟ څوک چې په قوانینو پوهېږي هغه به یې سازی. عملي کوي به یې دواړه، دولت به یې عملي کوي او ولس به یې عملي کوي. کله نقد کېږي دولت هغه وخت نقد کوي چې د خپلې شخصي ګټې د فردي د پښو لاندې کېږي، د دې فرد شخصي ګټې. فردي البته حکومت ټوله کې نه، ټوله کې نه. په دې دولتونو کې داسې خلک شته دي کور لري، موټر لري، ښه میهمانخانه لري، ښه کش و پش لري، معاش به یې 50,000 روپۍ. په 50,000 روپۍ باندې دا شیان کېږي هېڅکله نه چې ته قانون نقد نه کړې که نه، او ته قانون نقض نه کړې ته دا شیان نشي کولی. نو د دولت کې داسې کسان دي چې هغه قانون نقض کوي، د قانون د پاسه ځي. اشخاصو کې داسې خلک شته دي. مخکې یو خبره مانه پاتې شو چې دا قانون ته درناوی ولې نه کېږي. ځینې خلک ځان تیر راوړي. زه یو مثال ورکوم، ژوندی مثال. په اسلام کې بونډري نشته، دا شی موږ منو. دلته به اسلامي قانوني، دلته یې موږ پیروي کوو، دلته موږ پرې راځي. اما په پاکستان کې به همدا شی چلیږي. د هغې ځینې یو ملا راځي، د هغې ځینې یو ملا راځي. قانون خو ټول اسلامي قانون دی. نجونې به مکتب ته نه ځي، منو یې. فحشا به نه کېږي، منو یې. جوماتونو کې به سیلونه نه کېږي، منو یې. جسمي خرڅلاو به په بازارونو کې نه وي، منو یې در سره. غیر اسلامي قانون باندې منو یې در سره. راځي چې په دې دا ومنو. ته پې ځان تیر راوړې، ستا په ځای کې فحشا شته، ستا په ځای کې سیلونه په جوماتونو کې شته، ستا په ځای کې جسماني خرڅلاو شته، ستا په ځای کې غیر قانوني قوانین شته په تا باندې عملي کېږي. هلته هېڅ نه وی، هېڅ خبره نشته. دې قانون لاندې ته ژوند کوي او روانې. کله چې دلته راځي زما ربط ورکوي د لورې فلسطین سره. فلسطین مسلمان دی، زه پې خفه کېږم، زه پې ځورېږم، اما اول ما ته اولید چې لري خپل وطن. داسې بهر ووځه، د بازار کې ووځه، خیرمار ګوري، فقیر ګوري. داسې خلک شته لکه وزیر صاحب اورېدي به دي یانه 10 ورځې په کور کې اور نه دی بل شوی. ته ما سره هغه خبرې رایادې چې ما د خپل وطن نه وړي د بل چا سره مې یو ځای کړي. د غزې خلک بیلډینګ لري، کور لري، ګاز لري، ښه ژوند لري. کله د افغانستان په اړه جړلي دي. موږ دا نه وایو چې دې وجړي، موږ پې جوړو، اما خپل وطن اولید لري. نجونې ویلې که نه چې نجونو ته خلک هغه غم نه خوري، د نجونو غم خوري. او زه د نجونو غم خورم. قانون دا دی د خپل ولس، د خپل ملت افراد، که نجونې دي که سړي دي، قانون دا دی ده ته به تعلیم ورکړي، ده ته به زده کړه ورکړي، د ده به غم خوري، د ده به د پرمختګ، سهولت، آرامښت او د ښه ژوند غم به یې خوري، بیا به نورو ته ورځي. نو قانون د هغه خلکو نه هغه خلک یې درناوی نه کوي چې په یو ځای کې یو قسم غواړي، په بل ځای کې بل قسم غواړو. موږ خو هېڅکله د ته غاړه نه ږدو. که ته هر څومره وایې چې هلته دې دی، دلته دې دی، زه یم چې نه، دلته دې دی، هلته دې هم دی. خپل خیر به غواړو، بیا به ستا خیر غواړو. تعلیمي قوانین ولې نه مراعات کېږي، ولې نه پلي کېږي؟ علت یې څه کېدلی شي؟ نه پوهېږو. مسلکي اشخاص نشته، موقع نه ورکول کېږي. نشته؟ شته دی، هر څه شته دی، موقع نه ورکول کېږي. تعلیمي قانون څه شی دی؟ تعلیمي قانون د استاد نه مې شروع کړو. ما یو استاد پېژانده، خدای دې وکړي چې ما نه خفه نه شي. دی چې کله غیر حاضري به یې کوله چې به دې په وپوښتل چې استاد ته غیر حاضري ولې کې، هغې وخت کې به څوک غیر حاضرېده، ده نه به 100 افغانۍ کټ کېدې. ده ویل ما نه 100 افغانۍ کټ کېږي، خو چې زه د 10 روپو کار بل ځای کې پیدا کړم، زه دې 100 ته نه راځم. دا اصلا په اصولو نه خبر، دا اصلا په تعلیم نه خبر، د تعلیم فایده نه و معلومه، د تعلیم ارزښت نه و معلومه، د ملت د ځوان کهول چې باید وروزل شي، باید پرمختګ ورکول شي، دا اصلا په دې خبر نه و.
د استاز قانون څه شی دی؟ په وخت راشه، په خپل دغه کوم مضمون چې ته د درسې په دې باندې حاکمیت پیدا کړه، خامدګي ونیسه. سیم کې شاګرد مه دګه، لخته او کوتک ته شاګرد پسې مه وړه. اوس شاګرد ته ووایه ته په وخت لاړې، شاګرد ته په وخت راشه. ته په سیم کې ولاړې د درس وخت خبرې مه کوه، د درس مزاحمت مه کوه. که په درس نه پوهېږې ما نه پوښتنه وکړه، که زه نه پوهېدم بیا پې بحث وکړو. راځئ تعلیمي فضا برابره کړو. راځو تاثیراتو ته. که چېرته قوانین نه پلي کېږي کوم اغېز به ولري؟ یو ډېره ما د یو عالم وینا د قانون د نه پلي کېدو په اړه لیده، ډېر انسان یې بیخي داسې کړی و که چیرې قانون نه وي دا ټول انسانان حیوانات دي، دا اصلا انسانان نه دي. خو که بیا د قانون هدف چې دی دا پرمختګ دی، دا د امنیت راوړل دي، دا خلکو ته کار پیدا کول دي، دا یو آرام او سوکاله ژوند دی. خو که چیرې قوانین نه وي څه شی به وي؟ زورګویي، غصب، غلا، چور چپاول، یو بل نه منل. هر سړی د خپل دیده په زندګۍ کې مخکې تلل چې دا اصلا د یو ملت د یووالي، د یو ملت د پرمختګ، د یو ملت د جوړجاړي او د اتفاق باعث نه ګرځي. نو موږ که چیرې غواړو چې دغه شیان چې ما یاد کړه په دې کې پرمختللي واوسو، موږ باید قانون مراعات کړو. قانون باید ووسي. په اوسني وخت کې ځینې قوانین شته دی راوځي، مثلا د غلاو لپاره، د جالکارۍ لپاره قوانین راووته انفرادي. زه وایم دا صحیح نه ده. د قانون یو پوره نسخه لکه په تېر اساسي قانون کې چې څو مادې وي، یو نسخه وه او د هماغې په اساس تا سره فیصله کېده او تا سره مه کېده. که هغه نه منل کېږي بالکل صحیح ده. اوس دې داسې قانون راوویستل شي چې یوه نسخه وي، په ده کې د ترافیکو، په ده کې د غلا، په ده کې د جالکارۍ، په ده کې د قتل، په ده کې حقوقي مسایل، په ده کې ټولنیز مسایل، په ده کې تعلیمي مسایل، په ده کې صحي مسایل، دا ټول باید پکې رانغښتي وي. که چیرې ته قانون داسې راوځي چې نن د جالکارۍ دی، سبا د تعلیم دی، بل سبا د صحت دی، بل سبا د محکمې دی، بل سبا د جنایي جرمونو دی، دا اصلا یو ښه کار نه دی. 2 کاله په دولت ووختو همداسې تېرېږي. اوسه پورې دا قانون نشته چې څنګه نجونې د کور نه راوځي په سند کې کښېني، نه بازار ته ځي، نه مارکیټ ته ځي، نه تجارت ته ځي، نه بهر ملکونو ته ځي. صرف دا قانون نه جوړېږي چې د نجونې د کور نه راوکاږئ مکتب کې کېنوئ، د کور نه راوکاږئ پوهنتون کې کېنوئ، د کور نه راوکاږئ دفتر کې کېنوئ. دا قانون ولې نه جوړېږي؟ زه په تعلیمي بخش کې ما زده کړې کړي، زه د تعلیمي بخش ماسټر یم، ما ته موقع راکړئ. زه هم د دې ځای نه یم، شړشان تلویزیون د سکرین د لارې ما ته موقع راکړئ په 3 میاشتو کې، په 2 میاشتو کې. په میاشت کې دا نه ده، دا قانون درته جوړوم، نه به د اسلام خلاف وي، نه به د فرهنګ خلاف وي، نه به زموږ او ستاسو د فکرونو او افکارو خلاف وي. ټولنیز اصولو ته که راشو نه مراعات کېږي، دې علت د کوم ځای دی یا دلایل څه دي؟ موږ ټولنیز اصول کول موږ ځان ته وګورو، یو مطلق جواب به ورته دا ورکړو چې د علم کمی دی، د یو بل نه منل دي، اصول نه مراعات کول دي. دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی. زه په دې ټولنیز یو شی درته ووایم، اصول ولې نه مراعاتېږي؟ نوشابه مې راواخیسته ومڅښله، په دې پوهېږو چې ډېر خوند کوي، په دې کوو چې انرژي ده، په دې کوي چې خوب او خستګي م د منځه وړي، په دې ټولو خو په دې نه پوهېږو چې سړیه نوشابه مې اوس کله اوس یې چېرته واچو، خپل ځای د دې چیرې دی، یا په سړک په سر واچو، یا په لاره کې واچو، یا په پارک کې واچو. خوراک کوو، خوراک وکړو، نور همداسې شیندلي، هر څه تیتو پرک پرېږدو. ای خلکو، دا فرهنګ نه دی، دا لار نه ده، دا ټولنیز اصول نه دي، دا ادب نه دی. اصلا که چا کې چې ادب نه وي هغه به څه وي، او که ادب ځان کې راوړو دغه کارونو ته باید متوجه اوسو. دا ډېر وړوکی او ناڅیزه کار دی. موږ او تاسو هم په دې مسؤل یو. زه همیشه چیرې پارک کې ناست یم، اوږدې خلکو ته ګورم، خپل خوراک خپل چکر هر سره نه پاتې، ده ته ګورم، ودې خوړ ټوله یې کړه، ودې څښه په سم ځای کې واچوه، په هر ځای کې کثافت دانې دي، په هر ځای کې کناره ځای دي، همغلته یې کېږده. نو باید موږ فکر وکړو، موږ ته دغه خپل هر پارک، هر سړک، هره لاره، هر ځای ارزښت ولري او د یو کور په حیث باندې. ډېره مننه استاد راغللی، زموږ بلنه دې ومنله. ژوندی اوسه، مهرباني. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ.
بیا هم تاسو ته هرکلی دوستانو ډېره زیاته مننه چې تر دا دمه راسره ملئ وو. خپله خپرونه مو په مینه باندې وکتله. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې راسره د پاسپورټ ریاست ویان نورالله پتمن په خپرونه کې دی چې دوی سره به د کاغذي تذکیرو پر البته د پاسپورټ په عریضه باندې اخیستل او همداشان په کاغذي تذکیره هم پاسپورټ ورکول کیږي او که نه ورکول کیږي. دې ته ورته نورو مسایلو باندې هم ورسره خبر لرو. پتمن صاحب ستړي مه شئ، سهار مو نیکمرغه. خوشحاله اوسئ، خیر اوسئ، تاسو هم ستړي مه شئ. سلامتي غواړو. په خیر اوسئ. پیل کې به همدا د کاغذي عریضو څخه پیل کو، آفلاین توګه باندې اوس کیږي. نن لړۍ پیلېږي که نور دوستانو ته وضاحت لږ ورکړو. هو د پاسپورټ ریاست رهبري تصمیم ونیو تر څو د هیوادوالو ستونزو ته د هر اړخیزې رسېدنې په پار د انلاین فورم سره سره په سپینه عریضو باندې هم د پاسپورټ د ویش بهیر د چهارشنبې ورځ چې نن سره برابره ده په مرکز کابل کې پیل کړي. نو دا پروسه اوس شروع کیږي. زموږ کاري ټیمونه ټول آماده وو. زه چې ریاست څخه راتلم مراجعین هیوادوال راغلي وو، انتظار کې وو. نو موږ به عملا د پروسه نن شروع کوو تر څو هیوادوال هغه پاسپورټ ته ډېر انتظار نشي کوی. غوښتنه مو دغه ترې کړې ده، هغه لومړیتوب تاسو هغه چاته ورکړئ چې دوی په انلاین فورم کې انتظار نشي کوی یا ډېره جدي اړتیا پاسپورټ ته لري، هغه دې راشي تر څو موږ یې کارونه خلاص کړو. بعدي مراحلو بعدي وختونو کې موږ نور هیوادوال ته هم اجرات کوو. نو په ټوله کې دغه سپین عریض شروع شوي دي او روانه. بله، دغه عریضو باندې دغه برخه شروع شوه. آیا قید و شرط چې ورته ایښودل شوي چې څوک به پکې په ټوله کې ټول هیوادوال راتلی شي د پروسې ته؟ ولې موږ یوازې غوښتنه هم چې کړې ده چې تر څو هیوادوال وکولی شي په پاسپورټ ریاست ته راشي، هغه د هغه کسان راشي چې دوی ډېره اړتیا لري، تر څو دلته د ازدحام مخه ونیول شي، د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي او موږ ټول ته رسیدګي پکې وکړو. نو هیوادوال راغلي دي، موږ به کوشش کوو تر څو هغه موږ ټاکلی ظرفیت چې کوم دی هغې ته ورسیږو او سپین عریض د دوی څخه راواخلو او ټوکن ورکړو. بله، تاسو د اړمنو ویلې، ځکه دغه خبره تر ډېره بریده پورې نه معلومیږي، ټول به ځان اړمن بولي. تا به هم تا چې د ریاست خبره یاده کړله اوس به دې لیدلي چې آیا اړمن ته چې راتلی سهار لا وخته وده، رسمیت لا نه و شروع، خو تا د خلکو یاده وکړله. څنګه به دا تشخیص شي؟ بالکل، موږ دا تشخیص موږ نه کوو. دا تشخیص د هیوادوال خپله وکړي چې زه څومره ضرورت ته پاسپورټ لرم. یعنې مثال که چیرې ته پاسپورټ ته اړتیا لرې ولې فعلا اړتیا نه لرې، کیدای شي یو 5 میاشتې بعد پاسپورټ وغواړې، نو موږ تا ته ستا څه غوښتنه دغه ده چې ته 5 میاشتې صبر وکړه. موږ هم په سپین عریضو کې تاته اجرات کوو، هم په انلاین فورم کې اجرات کوو، په دواړو کې اجرات درته کوو. نو هغه کس دې راشي چې هغه سبا روان وي یا بله ورځ روان وي یا 15 یا 10 ورځې بعد روان وي، هغه دې راشي تر څو کار خلاص شي. یعنې دغه مسؤلیت مونږ خلکو ته ورکړی، دغه صلاحیت مو خلکو ته ورکړی چې دوی خپله دغه ځان تشخیص کړي چې زه څومره پاسپورټ ته اړتیا لرم، څومره مې ضرورت دی او زه په کوم وخت کې پاسپورټ ته ریاست ته لاړ شم او خپل پاسپورټ واخلم. یعنې مونږ هلته بیا کټګوري نه مشخصوو چې ته اړین یې، ته اړین نه یې، ته څوک یې، ته احمد یې، ته محمود یې. نه، مونږ د ټول نه راخلو ځکه چې راغلي دي طبعا دغه اړین خلک دي. نو پاسپورټ دلته اوس نوملیکنه په آنلاین ډول هم روانه ده کابل کې؟ او نوملیکنه هم روانه ده، نوبت ورکونه هم روانه ده، په ولایاتو کې هم روانه ده، په مرکز کې هم، او په هغې باندې هم اجرات کوو. هممهاله په سپین عریضو باندې چې دا پروسه شروع کیږي، موږ د دوی عریض په هفته کې یوه ورځ رااخلو او دغه یوه ورځ چې نن د چهارشنبې پیلېږي، ولې نورې اونۍ به دغه ورځې د پنجشنبې ورځ وي. د پنجشنبې په ورځ به دغه عرایض راټولیږي او هیوادوال به په خپل عرایضو باندې 15 کلن او 10 کلن پاسپورټ مشخصوي او د خپلې کورنۍ فرمه به راوړي، یعنې عریضه به راوړي. که څوک ماشومان ولري چې په تذکره کې سر ورسره وخوري، موږ عریضه راخلو. چې سر ورسره ونه خوري بیا هم نه ترې راخلو. او که چیرې مېرمنې وي، نکاح خط ولري، نکاح خط یې ولري، نو هغه به موږ ته ښیي، هغې مطابق یې عریضه راخلو. که نکاح خط ونه لري، مېرمن به په خپل کتار کې راځي، موږ یې اجرات ورته کوو. دغه راز موږ د دوی عریضه چې کله راخلو، موږ دوی ته یو ټوکن ورکوو چې په هغه ټوکن باندې تاریخ مشخص دی، ورپسې ورځ مشخصه ده. یعنې مثال زه ستا څخه عریضه راخلم، تا ته مې ټوکن درکو، ته ستا په ټوکن باندې موږ د دې د اونۍ په جریان کې اجرات کوو، یعنې بلې اونۍ ته یې نه ځنډوو. د اونۍ په جریان کې تا ته یو ورځ مشخصه کړي، لکه مثال یک شنبه یا دوشنبه یا سه شنبه یا شنبې ورځ، په هغې ټاکلې ورځ به ته راځې، د ټوکن په اساس باندې به موږ تا ته بیرته عریضه درکوو. هغه به احکام شوي وي، تعرفه شوي به وي
ورپسې ثبت سیستم یا سټیکر شوي به وي او بیرته یې موږ درکوو تر څو بعدي ته یې مراحل وکړي. راځو د همدې هغه باندې تذکرو باندې ډېری خلک دي لا تر اوسه پورې برېښنایي تذکرې نه لري. آیا په سپینه عریضه مو چې پاسپورټ کار پیل کړ په هغه ورقه کې هغه باندې تذکره باندې هم پاسپورټ ورکوئ؟ او بالکل پاسپورټ ریاست هم په کاغذي تذکرو باندې اجرات کوي، هم په الکترونیکي تذکرو باندې اجرات کوي. او په دغه تیر څه وخت کې موږ د الکترونیکي تذکرو د ریاست سره هغه هوکړه لیک هم امضا کړ تر څو د الکترونیکي تذکرو سیستم د پاسپورټ له سیستم سره وصل شي. په دې برخه کې هم یو څه اسانۍ منځته راشي. نو هغه هم امضا شوی، په هغې کار کوو تر څو دا سیستم وصل شي. نو په ټوله کې موږ په دواړو تذکرو اجرات کوو. هیوادوال راتلی شي تر څو کاغذي تذکره یې تایید وي، موږ اجرات ورته کوو او په دې برخه کې ژمن یو تر څو لا ډېر سهولتونه منځته راوړو. او د کاغذي تذکرو د تایید څانګه مو هم ریاست ته دننه راوړي. هغه هیوادوال چې کاغذي تذکره لري په داخل د ریاست کې موږ کاغذي تذکرې ورته تایید کوو تر څو د لرې واټن مخ پکې ونیول شي. ښه کړنه ده. د ستایلو د سلامتو صاحب کاغذي تذکرو باندې تاسو پاسپورټونه ورکوئ کېږي، د بایومیټریک برخې ته که راشو ځکه دا کسان بیا بایومیټریک شوي نه دي، څنګه ده دا برخه کې څومره اسانتیاوې رامنځته شوي؟ کاغذي تذکره که څوک لري نو هغه طبعا که پخوا پاسپورټ یو څوک ولري هغه یوازې بیف کېږي تر څو هغې پخوانی بایومیټریک راووځي، هغې مطابق موږ نور بعدي ته مراحل ورته وکړو. که چیرې څوک پاسپورټ ونه لري او کاغذي تذکره ورسره وي نو هغه اول بیف کېږي، هغه کتل کېږي چې دا کوم جرم ونه لري، ورپسې ممنوع الخروج نه وي، یا هم پخوانی پاسپورټ ونه لري. که وی لري موږ د تیر پاسپورټ بایومیټریک په اساس باندې درته اجرات کوو. او که هغه ونه لري نو موږ یې بایومیټریک ته راجع کوو، هغه یې بایومیټریک کوي، بیرته یې د نوم ثبتونې څانګې ته یا ډیټا څانګې ته لیږي تر څو هلته نور بعدي ته مراحل وشي او کار خلاص شي. وروستۍ مرحله همغه ده. آیا داسې کسان هم شته چې ممنوع الخروج اعلان شوي وي خو هغه کس خپله خبر نه وي؟ او په ځینو وختونو کې وخت نه وخت داسې ځینې کسان راځي، بیا هغه موږ یا په وخت سره موږ په جریان کې نه یو شوي، هغه ممنوع الخروج څخه خلاص شوی وي، ولې هغه محکمې کوم هغه برات چې دته ورکړی وي هغه موږ سره نه وي شریک شوی. نو موږ بیا یو استعلام ورکوو، د هغې استعلام د ځواب په اساس باندې هغه راخلاصوي، بیرته موږ کارونه خلاصوو او په مخ یې وړو. د کاغذي عریضه یا په سپینه ورقه باندې د پاسپورټ ویش په ولایتو ته وغځېږي؟ که چیرې هیوادوال د بې نظمۍ سبب ونه ګرځي او په دې پروسه کې زموږ سره همکار واوسي، موږ ژمن یو چې دا پروسه تر ولایت هم ورسوو. که چیرې دلته دوی د بې نظمۍ سبب ګرځي یا بې حده ډېر ازدحام جوړوي یا زموږ د کارونو خنډ ګرځي، نو موږ د امکان ولري چې دغه پروسه بیرته بنده کړو په انلاین فورمونو باندې. بیا لړۍ بیرته لکه اوس چې شروع ده هغې سره مهاله ټول سیستم بیرته انلاین ته واړوو. نو دا شرط هم پکې شته، یعنې هیوادوال به زموږ سره په دې برخه کې همکار وي. دلته تاسو د وړاندې د کورنیو یاده وکړله، مغه یوه عریضه باندې به دغه کورنۍ راځي، خپل ځان به عریض کېږي د کورنۍ فامیل مشر او راځي به دا کېږي پاسپورټ ورکول کېږي که نه؟ وړاندې عریضې بېلابېل نه، انفرادي عریضه به کوي، هر کس ته به انفرادي عریضه کوي، تذکرې به ورسره سټیپلر وي، اصلي تذکرې به ورسره وي تر څو هلته تشخیص وشي چې ستا تذکره او د زوی تذکره د سر سره خوري او که نه یې خوري. که چیرې سر سره وخوري موږ اجرات ورته کوو. که ونه خوړو نو به دا کس بیا پاتې کېږي. ځکه یې نه ورته کوو چې دلته معلومات نه کړي، جالکاران کمیشنکاران په دې برخه کې بیا هڅې کوي. مثال ستا څخه عریضه رااخلي او تذکرې درنه رااخلي چې راځه زه احکام درته اخلم، ته انتظار نه شي کوی، زه په لاین کې ودرېږم. کله چې هلته موږ ته رسېږي موږ مجبور یو چې هغه تشخیص کړو. که چیرې سر ورسره ونه خوري موږ یې لاین څخه وباسو، اجرات نه ورته کوو. نو دلته د یو بل چا حق پکې تلف کېږي. نو ښه دغه ده چې خپله د فامیل مشر راشي د خپلو بچیانو سره او موږ به اجرات ورته کوو. د پروسه کې کوشش دغه دی چې موږ دغه پروسه په مخ یوسو او هیوادوال ته پاسپورټ ورکړو تر څو هغه د هیوادوالو ډېر انتظار پای ته ورسېږي. څومره عریضې مو تاسو ویلې چې اوس خو د نن د چهارشنبې اخلو خو نور به د راتلونکي اونیو کې به د پنجشنبې په ورځ اخیستل کېږي. آیا تعداد مو مشخص کړی چې څومره عرایض به تاسو قبلوئ د ورځې؟ نو موږ هغه 15 کاري کمیټې په دې برخه کې کار کوي. نو 15 کاري کمیټې خپل ټاکلی ظرفیت دوی ته ورکړل شوی دی. نو امکان دی ولري چې دغه
د 100,000 په شاوخوا کسان موږ راواخلو خلاص یې کړو. نو کوشش هم تر دې کچې پورې دی ولې دا ډېر کسان دي خو بیا هم موږ ژمن یو تر څو په تمام معنا هغه ستونزې په ځان واخلو، مشکلات په ځان واخلو ولې د هېوادوالو هغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. په ټوله کې که د پاسپورټ د ویش راته ووایې چې ویش لړۍ څه ډول ده، په نورو ولایتونو کې د دې وړاندې څخه څومره پاسپورټونه د ورځې ویشل کیږي؟ او د پاسپورټونو د ویش بهیر روان دی، په دې برخه کې کار کړی دی. تقریبا د ورځې د 8,000 په شاوخوا کې موږ په هېوادوالو پاسپورټونه ویشو. په ولایاتو کې هم د آنلاین پروسه روانه ده. هغه کسان چې اقامې او ویزې لري اجرات ورته کېږي، عاجل ناروغان دي، محصلین دي، تجاران دي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې دغه پروسه هم ورته خلاصه کړې ده، هلته اجرات ورته کېږي. په مرکز کې هم په دې برخو کې موږ کار کوو او روان دی. تجارت سایډ خلاص دی، د نظامیانو سایډ خلاص دی. په کورنیو چارو وزارت کې کسان چې محصلین دي د مکتوب په اساس راځي، کار ورته کوو. ملي لوبغاړي دغه راز معلولین او معیوبین دي، ډریوران دي، اقامو او ویزو درلودونکي کسان دي. نو په ټوله کې دا کسان راځي، کارونه یې خلاصیږي او اجرات ورته کوو. خلکو اندېښنه ده چې پاسپورټونه کم دي. دغه اندېښنه تر کومه بریده پورې سپینه رئیس ځواب وایي؟ سپینه رئیس ځواب وایي دا موږ چې نن کوم اقدام کړی دغه د خلکو دپاره یو ځواب دی چې یعنې موږ په کافي اندازه هر څه لرو چې زه په دومره لوی مقدار خلک راغواړم، په دومره لوی مقدار یو اقدام کوم. نو دا دې معنا لري چې زه هر څه لرم. پاسپورټ ښه ډېر دی، ښه زیات دی، ښه ډېر مو راوړی دی او پاسپورټ که تعداد یې لږ مشخص شي دوستانو ته دا اوس چې څومره او دا ارقام نه معلومیږي. دا خو وخت ناوخت موږ هره ورځ کته پورته کېږي دا ارقام. نو پاسپورټونه موږ زیات لرو، موږ ډاډ ورکوو چې موږ په کافي اندازه پاسپورټونه لرو. په دې برخه کې په تاسو باندې پاسپورټونه ویشل کېږي او یو ښه هغه تاسو ته یو ښه ذهنیت چې موږ درکوو هغه د سپینه رئیس د پیل دی سره د آنلاین فورمونو. یعنې دا هم تاسو یو ذهنیت اخیستی چې دوی هر څه له نګاه څخه پیاوړي دي. بله، ځینې خلک دي چې کابل کې ژوند کوي خو د یو بل ولایت دي. دغه تغییر څنګه کیږي؟ بیا هم پاسپورټ آنلاین توګه باندې دی، ستونزو سره خلک لاس او ګریوان دي، څه باید وشي؟ دوی هم په آنلاین فورمونو کې پاسپورټ اخیستی شي، هم په افلاین فورمونو کې. یعنې دواړه هغه کې دوی اختیار لري چې پاسپورټ یې څه ته راشي او په دواړو برخو کې پاسپورټ ترلاسه کړي. دا هدف دلته دا ده چې اوس زه مثلا د کابل یم خو کابل کې رش ډېر دی، نه غواړم لوګر کې کم دی، لوګر کې اخلمه خو لوګر کې مې نوبت هم را رسېدلی نه راکول کېږي. لوګر کې موږ ظرفیت ورته کم کړی، یوازې د لوګر د خلکو دپاره م هغه ظرفیت په نظر کې نیولی. کابل کې هم که ظرفیت خلاص دی خو د کابل د خلکو هغه غوښتنې مو په نظر کې ورته نیولي دي. دغه نه ده چې مثال که زه په لوګر کې 200 کسان د ورځې اجرا کوم ولې زه په کابل کې 15,000 کسان د ورځې اجرا کوم. نو 15,000 کسانو کې هغه د کابل د خلکو حق هم موږ په نظر کې نیولی، ورسره اضافي مو د نورو ولایاتو حقوق هم دلته پې اچولي تر څو هېوادوال په مرکز کې په تمام معنا خپلو خدماتو لاسرسی ولري. نو بیا دغه پروسه ولې نه بندیږي چې دغه بل څوک ځان انتقال نه کړي؟ ځکه دا هم بیا لویه ستونزه ده. چیرې اوس مثلا د ننګرهار خلکو ډېری نورستان ته ځان اړولی دی چې هلته ماته پاسپورټ راکول شي، زر راکول کېږي. هلته موږ اختیار ورکړی دی چې یو څوک د نورستان ولایت دی دی د خپل سیستم ته نوځي، خپل فورم د نورستان ته بدل کړي. ولې یو کس د کابل کس یا ولې یو کس د ننګرهار کس راجع کېږي خپل فورم نورستان ته اړوي؟ د یو ډول د سیستم سره چلاکي او یو ډول غیر قانوني عمل دی چې کوي. راځو له هېواده بهر پاسپورټونو ویش څه ډول دی؟ په کومو هېوادونو کې شته؟ کوم ځای قونسلګرۍ یا سفارتونو له لورې ورکول کېږي؟ او په هېواد څخه بهر کوم پاسپورټونه چې توزیع کېږي بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې کار کوي. او هغه قونسلګرۍ چې په دې برخه کې کار کوي د بهرنیو چارو وزارت په امانګۍ باندې هلته لګیا دي. زما په فکر باندې څومره معلومات لرم فکر کوم په ځینو ګاونډیو هېوادونو کې دا پروسه شروع شوې ده او په دې برخه کې ستاسو سره هماهنګي پکې وي؟ نه، هېڅ نشته. زموږ سره موږ په دې برخه کې دوی سره یوازې د پاسپورټ په ورکړه ورکړه او تخنیکي برخو کې ورسره همکار یو
نور د دوی د ویش او نه ویش په برخه کې زموږ سره قید شرایط هم د بهرنیو چارو وزارت پورې او بهرنیو چارو وزارت چې په چا سره په کومو شرایطو باندې پاسپورټ ورکول بالکل او هغه دوی خپل طرز العمل لري د خپل طرز العمل مطابق هغه پاسپورټونه ورکوي. بله پاسپورټونه خو به تاسو نه ورکول کېږي د قونسلګریو ته په څومره تعداد ورکول شوي دي؟ نه قونسلګریو ته موږ پاسپورټ نه ورکوو. موږ د بهرنیو چارو وزارت او زموږ ریاست وزارت مالیه او وزارت داخله ورپسې وزارت خارجه دا 3-4 ارګانه پکې داخل دي. د پاسپورټ د کمپنیو سره د پاسپورټ د کوم شرکتو سره چې موږ قرارداد لرو هغوی سره موږ دغه 3-4 ارګانو په تفاهم باندې پاسپورټ راوړل کېږي او بیرته پې وشي. ډېره زیاته مننه فتح صاحب چې راغلی زموږ بلنه دې ومنله. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. د خپرونې په دې برخه کې دوستانو دلته را رسېدلي یاستو چې د هنر ته مو برخه ځانګړې کړې ده او په هنر کې به راسره اکبرشاه وثیق په خپله شاعرۍ او لیکوالۍ راسره خبرې اترې ولري. همداسې بس سټوډیو کې راسره دی وثیق صاحب. ستړي مه شئ، سهار مو نیکمرغه. ډېره مننه تاسو ته، ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته په خپل وار سره سلامونه، نیکې احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه چې ما ته مو دعوت راکړئ. سلامت اوسئ. راځو په پیل کې به له دې ځایه پیل کړو چې څه انګیزه وه چې شاعري دې پیل کړه؟ هېواد کې غم ولو، دردونه ولو، ځوانان شهیدانېدل، همدغه علت و چې زه دې شاعري ته مجبوره کړم. څونه وخت کېږي چې شاعري کوئ؟ تقریبا 4 کاله. تقریبا 4 کاله. آیا د نورو شاعرانو شاعري دې هم لوستې ده؟ طبعا شاعر نشي شاعر کېدلی چې د نورو شاعرانو شاعري ونه لوسي، د مشرانو شاعرانو شعرونه ونه لولي، کتابونه ونه لولي، نشي شاعر کېدلی. پر ځینې شاعران بیا په دې اند دي که د نورو شاعرانو شاعري لولې بیا د هغو تاثرات ستا په ذهن کې پاتې کېږي، د هغو په سبک ځي؟ نه، د هغو څخه باید یوازې هغه شیان چې په شعر کې ضرور دی هغه راواخیستل سي، تاثرات باید نه راواخیستل سي. د چا شاعري ډېره لولې؟ ډېره شاعري چې زه لولم خپله ما چې شاعري شروع کړې د تراب صاحب ده. ښه، د تراب صاحب. او خپله شاعري څنګه سبک د خپل ورته انتخاب کړی او که نه د چا په شاعري د شاعري پیل کړي؟ یا لومړی شعر ما خپل سبک ورته انتخاب کړی. یو وخت یو ځای یو واقعه پېښه سوې وه، یو چاودنه سوې وه، هلته د یو ماشوم وینې پرتې وې، اختر ته هم نږدې وو. هغه زما لومړی شعر و. ما چې کله هغه لومړی شعر ولیکئ ملګرو ته مې ورښکاره کړئ، نو هغه ملګرو زه وهڅولم، زه تشویق کړلم پر دې لار باندې چې تا ډېر ښه شعر لیکلی دی د لومړي ځل دپاره، نو نور مې شعرونه پسې شروع کړو. مهرباني ترې راته ووایه. هغه لومړی شعر که لومړی در سره وي خو هغه لومړی شعر خو راسره ده. وایي خدایه دا 2 زورور سره پخلا کړې، یو طالب او بل عسکر سره پخلا کړې. خدایه دا 2 زورور سره پخلا کړې، یو طالب او بل عسکر سره پخلا کړې. زه به هله خوشحالي کړم په اختر کې چې یو ما او بل دلبر سره پخلا کړې. زه به هله خوشحالي کړم په اختر کې چې یو ما او بل دلبر سره پخلا کړې. چې پر حق وي خدایه ته یې بریمن کړې، د حق ډله له دفتر سره پخلا کړې. چې پر حق وي خدایه ته یې بریمن کړې، د حق ډله له دفتر سره پخلا کړې. اوازې دي که خدای وسوله به راشي، مشران مو د قطر سره پخلا کړې. اوازې دي که خدای وسوله به راشي، مشران مو د قطر سره پخلا کړې. وثیق وایم نظرانه کومه ربه، که جنۍ منګۍ ګودر سره پخلا کړې. ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. کومه برخه کې شاعري کوئ؟ ډېره غزل دی، موږ تاسو مثلا نثر هم لیکو، شاعري ده، دا هم لیکوالي راځي، تر څنګ نظم دی چې سپین شعر هغې ته ویل کېږي یا سپینې خبرې پکې ډېرې راځي. کومه برخه کې؟ تر ډېره حده زما شعرونه چې دي غزل برخه کې دي، او یو آزاد سپین نظمونه هم کله کله لیکو، خو ډېر مو غزل دي ځکه چې لومړی مو غزل را پیل کړې ده، هم پر هغه لار پسې روان یو. څنګه هلته د مشاعرو وضعیت په سیمه کې چې اوس ښه ده؟ د شته نشته ادبي بهیرونه په څه ډول دي که راته ویې وایي؟ ادبي بهیرونه فعلا زابل کې شتون نه لري. یوازې اطلاعات کلتور ریاست دی، هغه موږ ته میاشتنۍ مشاعره برابروي. له هغو سره همغږي یو، د هغو څخه مننه چې موږ هغه مشاعرې ته دعوت کوي او موږ ته یو دا چانس په لاس راکوي چې خپل هغه ادبي تنده خړوبه کړو او خپل شعرونه تر یو چا ورسوو. بله، نو شعرونه چې څنګه د ارزولو هم څوک شته چې شعرونه باید وارزوي، وکتل شي، نقد شي؟
طبعا په ملګرو کې موږ خو ملګري لرو، ملګرو مشران شاعران لرو. په خپلو ملګرو کې چا چې زه پر دې لار باندې روان کړی هغو ته خپل شعرونه مو اول کې ډېر ورښکاره کول. هر شعر به مو تر دې پورې ورسوی دا څنګه ده. اوس چې یو څه وخت کې تیر سولو نو خپله هم اجازه لرو چې خپل شعر له لومړي ځل څه ووایو. داسې شعر د اوس وخت کې لیکلی که نه؟ اوس سره ته راته ووایه. اوس خو انشاءالله خوشحالي ده، د ډېر د غم کیسې په داد نه خوري. زه د مینې شعرونه یو څه ډېر لیکم. وایي څو وسوسې دي څو د غم کیسې دي، څو وسوسې دي څو د غم کیسې دي، څو وسوسې دي څو د غم کیسې دي، په یارانه کې اوس د چم کیسې دي. او هاتللی یار به مې بیا کله راشي، په مسافر پسې ماتم کیسې دي. هاتللی یار به مې بیا کله راشي، په مسافر پسې ماتم کیسې دي. د 21مې پیړۍ مینه داسې تر سترګو اوښکې او د نم کیسې دي. د 21مې پیړۍ مینه داسې تر سترګو اوښکې او د نم کیسې دي. ملا اخوند د تاویزونه راکړه، په یارانه کې اوس د دم کیسې دي. ملا اخوند د تاویزونه راکړه، په یارانه کې اوس د دم کیسې دي. وسیک به نوره شاعري نه کوم، په شاعري کې د صنم کیسې دي. په زړه پورې سلامت اوسې. د ملګرو بنډانو نشته نو تا د غزل یاده وکړله چې اوس خپله هم آیا خپل شعرونه دې پخوال ته رسولي؟ پخ شوي دي شعرونه؟ تر ډېره حده پورې ښه دي، خو بیا هم شعر څوک پوخ نسی ویلی. بیا زموږ ډېر کم وخت کېږي په دې لار کې. مشرانو ډېرې ستړي کړي دي، ډېر وخت یې ضایع کړی ده. هغو دې پاخه ته شعرونه رسولي دي که موږ اوس وایو چې زموږ شعرونه پاخه. پوخ شعر څنګه ښکاري؟ یا هغه شاعر چې شعر ولیکي په ځان چې داسې باوري شي چې هو زما شعر د پخېدو په حال کې دی، یا پوخ شوی دی، یا که فیصدۍ ته یې واړو تر 50 تر 60 درجو رسېدلی دی پوخوالی، څنګه ښکاري؟ طبعا کوم شعر چې تر 50 یا تر 60% لوړ شي هغه شعر ته موږ ویلی سو شاعر خپل شعر د لومړي ځل څه ولیکي او دستي پسې ووایي، تر کره کتنې نه ووځي. شاعر په دې باوري چې دغه شعر مې نور پوخ ده. دی چې کوم وخت خپل شعر ووایي او دغسې مینوال خوند واخلي نو دا شعر بیا پوخ ده. دلته ترڅنګ د بیتونو یا هم د ردیف او قافیې خبره هم ترسره کیږي. هغه خو ډېره مهمه ده په شعر کې. اوس غزل ده، په غزل کې یوازې یو ردیف او یوه قافیه کارېږي. اوس نظم دی، په نظم کې ډېر ردیفونه او ډېرې قافیې کارېږي، خو غزل چې دی یوازې یو ردیف او یوه قافیه لري. تر 14 بیتونو پورې موږ کولی سو چې غزل اوږده کړو. او سیلابونه څنګه؟ سیلابونه ډېره خلک دي چې اوسه پورې ډېر لوړ شاعران دي خو بیا هم یو ځل ګوتو ته ورځي، تی هم په ګوتو شماري؟ دغه یو دغه لري د شاعرۍ دا میراثي پاته دا میراثي پاته د مشرانو څخه. دغه دوم بیت ډېر اوږد سوی نه بیا حساب کړو، یا 2-3 داسې یو څه شان لري. نو کله کله ډېرېږي درنه اوس؟ هو ډېرېږي، یو وخت ډېر کم. خو دا شاعري داسې ده چې الهام سړي ته ورسي بیا ډېر متصل شان لیکلی سي. ته یو بل شعر هم راته ووایي چې وایي ورو درنه بیا به ګورو چې نور نظم ته هم راځو، په نظم به دې هم خبرې وکړو. وایي سختې دي هم لوړې دي ژورې دي، سختې دي هم لوړې دي ژورې دي، دا د مینې لارې ډېرې سترې دي. سختې دي هم لوړې دي ژورې دي، دا د مینې لارې ډېرې سترې دي. تا چې کړل تعبیر دومره ترخه نه ده، دلته خو هم شات دي هم شکرې دي. تا چې کړل تعبیر دومره ترخه نه ده، دلته خو هم شات دي هم شکر دي. زه په داسې چا باندې مین یم، زما د لالي عرش سره خبرې دي. زه په داسې چا باندې مین یم، زما د لالي عرش سره خبرې دي. ته دومره ښایسته خدای پیدا کړی، ستا سترګې په شان د ملغلرې دي. ته دومره ښایسته خدای پیدا کړی، ستا سترګې په شان د ملغلرې دي. څومره نعمتونه رالیږلي رب، ماته یې خوږې دغه ګورګرې دي. څومره نعمتونه رالیږلي رب، ماته یې خوږې دغه ګورګرې دي. ستا وسیک په زړه ټوټه ټوټه دی، ستا د وسیک زړه کې اوس سندرې دي. په زړه پورې ځای ډېر تاثیر لري. کوم ځای کې د زابل اوسېږئ؟ فعلا خو په مرکز کې یو د ډېره وخته څخه. مرکز چې ووایي داسې تر ډېره بریده پورې روان یو، په داسې څه نه لري له ځانه سره. شاعر خو هغه فضا ډېره خوښوي چې هلته شنې ونې،
چمنونه داسې ځای ته ځې پسې د زابل ولسوالیو ته؟ ولسوالۍ کې ښې منظرې باسو. دای چوفان ولسوالۍ، شینکۍ ولسوالۍ، هلته ښه تفریحي ځایونه شته، ښه شینګشتیا شته، اوبه شته. طبعا چې اوبه وي، شینګشتیا وي، شاعر هغه د الهام شاپیري ډېره ژر ورسره ملګري کېږي. دا خو ځکه ما هم دا یاده وکړله که نه چې مرکز کې دلته دونه څه نشته دي. دا راته ووایه چې چاته د ځانګړې شاعري کړې؟ نه، ولې؟ داسې چاته مې کړې ده، نعتونه مې لیکلي دي، خو په اوسنی وخت کې خو دلته د خبره د مینې د کیسې پکې په دې کې داسې ده وایي زه په داسې چا باندې مین یم زما د لالي عشق سره خبرې دي. نو دا نه عشق خبره بیله ده، او ډېرې خبرې بیا د منګي خبره مخکې ځای کې راغلله، د ګودر خبره راغلله، ځکه مې د اوبو خبره راوړله که نه چې ځکه لاړ لور پسې خبرې دلته دي که نه. طبعا شاعر خپل شعرونه د شعر د خوږوالي دپاره یو څه شیان ورته راوړي، خو داسې دا خیال دی نو، دا خیال دی، او داسې چې تاثیر یې په چا باندې کړی وي نه. ګوره څه به وي نسته. یاره مه کوه ما ته استونی اوري څوک. نظم د څنګه دی لیکلی دی؟ نظم مې لیکلی دی خو راسره شته نه، ښه خو ډېر شیان مې هلته کور پاته سوي دي، راوړي مې نه دي. دغه شاعري خو اوس ټوله په موبایل شوې ده. دا مې اوس ماښام ولیکل دا شعرونه. د نظم راته ووایه چې نظم ته دې څنګه زړه ښه کړه؟ ځکه نظمونه خو سپینې او رټې خبرې دي. خو دغه وجه داسې نظم مې ولیکی، زموږ ستاسې یو خبره ده، دغه د ډیورنډ کرښه ده، دغه د ځوانانو پر ذهن باندې ډېر تاثیر کړی دی، او غواړي چې څنګه خپل هیواد بیرته پوره کړي او خپل پښتانه سره یو ځای کړي. نو دغه لار بیا سړی هغه په غزل کې نه رانغاړل کېږي، هغه نظم او سپین نظم ته سړی مجبوره کوي. بالکل. دوستانو یو خبره باید دا هم یاده کړم چې اکبرشاه وثیق په زابل کې دوستانو دی د ولسوالیو د ورزش مدیر هم دی. لږ باید د دوی د ورزشي برخې ته هم ورشو، د دوی په کارونو به ورسره هم خبرې وکړو. راځو وثیق صاحب دې ته هم چې شاعري تر څنګ به لږ به ځکه اوس په لاس راغلی زابل هغه ولایت دی چې تر ډېره بریده پورې چا غږ ډېرو سم هغې کې نه دی اورېدلی. بلکل ښه ده چې په لاس راغلی او اوس در سره خبرې وکړو. ورزش برخې ته به دې ورشو، بیا په آخر کې یا نظم یا یو شعر درنه اورم بېرته بیا راځو شاعري ته. څنګه دی ورزش هلته په څه ډول دی؟ تاسو مدیریت برخه کې یاستئ که راته ووایي؟ مننه. زابل کې ورزش فعلا ښه دی، خو زابل کې موږ خپل ورزشي ځایونه نه لرو، جمنازیمونه نه لرو. جمنازیم لرو خو هغه تر اوسه پورې 80% کار یې سوی دی، هغه نه د تکمیل سوی. ځوانانو ته خپل د سیالۍ میدانونه نشته. زابل کې یوازې موږ یو دانه سټیډیوم لرو، هغه هم د یو مکتب په واک کې دی. داسې ځای نه لرو چې زموږ ځوانان خپلې برنامې کې ونیسي، خپلې سیالۍ کې وکړي او زابلي مینوال راسي د هغه څخه خوند واخلي. محلي لوبو که راته ووایي چې کومې لوبې هلته مروجې دي، خلک یا ځوانان په کومو لوبو ډېر بوخت دي؟ په محلي لوبو کې موږ خپل یو مدیریت لرو د عنعنوي او ملي لوبو دپاره. هغه غېږنیونه په زابل کې ډېر زیات مینوال لري. زابل خلک قوي خلک دي، اوس هم غېږې باسي، او دغه سره په څنګ کې د آس نیزهبازۍ هم مینوال ډېر دي او هم آسان شته هلته. تاسو زابل څو ولسوالۍ دي؟ زابل اوس 11 ولسوالۍ. 11 ولسوالۍ. آیا په دغه 11 ولسوالیو کې داسې ځای نشته چې تاسو یو ځای جوړ کړئ د خلکو د راتګ دپاره بدون د مرکز نه چې تاسو خپله د یو هغه یاده کړله جمنازیم یاده وکړه، نور څه نشته؟ آیا نه جوړیږي یا خلک د ورزش سره علاقه نه لري؟ څه دي؟ ستا خلک هم د ورزش سره علاقه لري، خو زابل ته په تیر وخت کې هیڅ کار نه ده سوی. موږ چې کوم مشران درلودو هغه هیڅ کار نه ده کړی زابل ته. خلکو خپل ولایتونه لکه ګلباغ دا رقم کړل، خپل ولایتونو ته کار وکړی، هلته سټیډیومونه جوړ کړل، جمنازیمونه یې جوړ کړل، ورزشکارانو ته کار وکړی. متاسفانه زابل کې داسې مشران تیر سوي دي چې هغه هیڅ د زابل غم نه ده خوړلی. څومره ورزشکاران لري په دغو ولسوالیو کې چې تاسو یې مدیر یاست؟ تقریبا موږ په ټولو تقریبا هلته 40 فدراسیونه فعاله لرو. په ټولو برخو کې په زیات شمېر ورزشکاران لرو چې تعداد یې ډېر. کومې برخې هلته فعاله دي چې فدراسیونونه دي؟ هلته فعاله رزمي ورزش ډېر فعاله ده. فعلا دغه اوس هم تېره جمعه په خوست کې زموږ د ځوانانو مسابقې وې، الحمدلله چې مسابقې هم د زابل په نامه پای ته ورسېدلې. زابلي ځوانانو وګټل، هلته یې مسابقې وکړلې. رزمي ورزش ته په دې برخه کې هلته ځوانان ښه تمرینات کوي. دغسې ورسره په څنګ کې دغه غېږ نیونې دي. ما یادونه وکړله چې نیزهبازي ده، دا ډېر هلته مینوال لري، ډېر خلک لري، ډېر خلک یې سیل ته راځي.
څه تاسو راغلی یاستئ رسمي سفر مو دی که نه شخصي راغلی یاست؟ رسمي سفر دی. زه رسمي سفر راغلی یاستئ، تاسو به د ورزش په اړه باندې حتما غوښتنې لرئ. څه غوښتنې لرئ؟ غوښتنې مو له مشرانو څخه دغه دی، پر تجارانو باندې مو دغه غږ دی، پر هغه ملګرو باندې خاص توګه مې د کرکټ پر ملي لوبډله باندې دغه غږ دی چې زابل ولایت ته پام وکړي. زابل ولایت یو ډېر په عامه اصطلاح کوی بیچاره ولایت دی، ځوانانو ته هیڅ کار نه ده سوی. زابل ځوانانو ته باید کار وسي، هلته باید یو جمنازیوم جوړ سي، هلته باید یو سټیډیوم جوړ سي. زابل ډېر ځوانان لري، ښه میلمه پاله ځوانان دي، خو متاسفانه چې زابل ته هیڅ کار نه ده سوی، په یوه برخه کې کار نه ده ورته سوی. پر ټولو غوښتنې دې کړي دي ورغلی مسؤلینو سره د ناستې شوي تر اوسه؟ تر ډېره حده پورې مو غوښتنې کړي دي، خو حالات داسې دي چې معطل سوی. تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورشوی. ډېره مننه چې راغلی زموږ بلنه دې ومنله. ډېره مننه ستاسو، سلامتي دې غواړو. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم تاسو ته هرکلی. ډېره زیاته مننه دوستانو چې راسره یاستئ او خپله خپرونه مو په مینه باندې وکتله. دوستان د خپرونې په دې برخه کې راځو د بلخ ولایت لور ته به لاړ شو او د بلخ حال به له تاسو سره شریکوو. په خپرونه کې راسره د بلخ امنیې قومندانۍ ویان محمد حاصف وزیري دی. له وزیري به د بلخ میشتو ستونزې ورسره شریکو کړو چې څه موده وړاندې هم ځینې ریپورټونه خپرېدل چې په بلخ کې ناامني یو څه زیاته شوې ده، بالخصوص هغه کسانو چې کول چې دلته اختطاف یا هم لاسي غلاوې ډېرې شوي دي. پر دې اړه به خبرې ورسره وکړو، په نور موضوعات ته هم ورګرځو. وزیري صاحب ستړي مه شئ، سهار مو نیکمرغه. سلامات اوسئ. لومړی تاسو او د شمشاد رادیو ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوو او ډېر خوشحاله یو چې نن تاسو سره په دې برنامه کې حضور لرو او خپل هغه د بلخ ولایت د پولیسو چې کومې لاسته راوړنې دي په دې اړه تاسو سره خبرې کوو. غږیږو. سلامت اوسئ. پیل کې له همدې ځایه را پیل کړو ځکه د خلکو ستونزې به در سره شریکو کړو. ریپورټ موږ ته هم را رسېدلی، ریپورټونه رسنیو ممکن هم ورکړي وي. بلخ میشتو شکایت درلوده د امنیت له نبود څخه او په ځینو ځایونو کې د غلاو، په ځینو ځایونو کې د اختطاف خبره هم ترسره کېدل. څه دي وضعیت اوس؟ الحمدلله موږ خو زموږ بیدار اسلامي پولیس تل کوښښ کوي چې تر څو د بلخ ولایت خصوصا د مزار شریف ښار ولسونو ته یو د امن فضا رامنځته کړي. په همدې اساس زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ د خپل ولس په خدمت کې د شپه ورځ په خپلو ګزمو او چیک پاینټونو بوخت دي. نو واقعا ځینې تشویشونه موجود ول، بعضې غلاوې ترسره کېدل یو څه وخت مخکې، خو الحمدلله کله چې زموږ امنیتي ځواکونه لاس په کار سول، په خپلو ګزمو او چیک پاینټونو کې زیادت راوسته. بالاخره یوازې په دغه تېره اونۍ کې تقریبا موږ 25 تنه هغه کسان چې هغوی غلاوې ترسره کولې د مزار شریف ښار او د بلخ ولایت په نورو سیمو کې د شپې به د خلکو کورونو ته اوښتل او زموږ د امنیتي ځواکونو له نوم نه په استفادې به خلک لوټل، هغه موږ ونیول او د قانون منګولو ته مو سپارلي دي. او نور هم د بلخ ولایت ولسونو ته ډاډ ورکوو چې موږ به هغه کسان چې هغوی غلاوې ترسره کوي د شپې د خلکو کورونو ته وړي هغوی به نیسو او د قانون منګولو ته به یې سپارو. تشویشونه موجود ولې الحمدلله په دې تېرې یوه اونۍ کې موږ هېڅ داسې پېښه نه لرو چې خدای ناخسته په مزار شریف ښار یا د بلخ ولایت په نورو سیمو کې د غلاوې ترسره سوي وي، ځکه زموږ امنیتي ځواکونو په خپلو ګزمو او چیک پاینټونو کې زیادت راوستی دی. هغه کسان چې غلاوې ترسره کولې په غلاو کې داخل وو، هغه یو بانډ و چې زموږ د امنیتي ځواکونو لورې ونیول سو او د قانون منګولو ته سپارل سوی ده. څومره چیک پاینټونه زیات شو؟ تقریبا مخکې چې موږ په عمومي لارو چیک پاینټونه درلودل، اوس هم هغه د امنیتي پلان مطابق په هغو سیمو کې چې مثلا هغه آسیب پذیرې نقطې وې او دغه سرقتونه غلاوې ډېرې کېدلې، هلته مو چیک پاینټونه اضافه کړي. دا مشخص تعداد یې نسو درته ویلی. د بلخ ښار په کومو سیمو کې دغه پیښې ډېر رامنځته کېدل؟ تقریبا ډېری پیښې خو د تلیفون غلاوې وې چې ترسره کېدلې چې په درېیمه حوزه همدارنګه څلورمه حوزه او لومړۍ حوزه کې دغه پیښې ترسره کېدې. ولې الحمدلله ټول هماغه دا مخکې یادوري وکړه چې یو بانډ و او د دوی د 15مې حوزې مربوطاتو کې بعضې ساحو کې غلاوې ترسره کولې چې الحمدلله د ټولو حوزو په مشترک همکارۍ سره هغوی ونیول سول او د قانون منګولو ته وسپارل سول. بل ځینې برخې نورو برخو ته هم راګرځي، خو بیا هم امنیت برخه باندې به هم خبرې ترسره کوو. انشاءالله په بلخ کې چیک پاینټونو نه هم خلک شکایت لري. واقعا شاید موږ نه وایو چې مشکلات به نه وي، مشکلات شته دي، خو الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ تر بلې د مسلکیتوب په لور روان دي. ځینې امنیتي ځواکونه یا
زموږ پولیس شاید له بعضې مواردو سره بلدتیا ونه لري، ولې بیا هم شخصا د بلخ ولایت د امنیه قماندان او د امنیت امیر د ټولو مسؤلینو وینا همیشه د حوزو امیرینو ته همدارنګه اسلامي پولیسو ته دا ده چې په چیک پاینټو کې له خلکو سره ښه وضعیتو کې د خلکو شخصي حریم ته ورداخل نسي. همدغه د شخصي حریم خبره مې کوله، ځکه ځینې کسان شکایت لري چې د موبایلونو چک دی، ځینې دا خبره ترسره کوي چې په لباس باندې خبره ترسره کیږي، ځینې بیا په ګیره او په ویښتانو باندې خبره ترسره کیږي د پولیسو له لورې ترسره کیږي. که څه هم هلته د امر بالمعروف وزارت له لورې ویل کیږي چې په چک پوینټونو یا په کومو ځایو کې موږ دغه کړنه ترسره کوو، یو نوع د بل چا په کار کې مداخلت هم دی. څومره مو د دې مخنیوی کړی دی؟ ما مخکې مې یادورې وکړل، الحمدلله داسې کومه پېښه خو موږ سره تر اوسه شریکه سوې نه ده له قمنداني سره چې خدای ناخسته څوک دی په چیک پاینټو کې تکلیف سوي وي یا اذیت سوي دي یا د هغه د شخصي حریم ته دې زیان رسېدلی، ولې بیا هم ځکه چې تاسو هم رسنۍ یاستئ، بعضې مشکلاتونه تاسو سره هم خلک شریکوي، موږ بیا هم خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې زموږ امنیتي ځواکونه اسلامي پولیس یوازې هدف یې دا ده چې خپل ولس ته د امن فضا رامنځته کړي، هیڅ نور کوم هدف نه لري له دې نه. تاسو باور وکړئ چې شپه ورځ زموږ پولیس تر هر ډول شرایطو لاندې، که شپه وي، که ورځ وي، که یخني وي، که ګرمي وي، هماغه خپله وظیفه چې کومه مقدسه دنده چې د خلکو د امنیت ساتل دي ورسپارل سوی، د هغه په صداقت مخکې بیایي. بعضې مشکلات رامنځته کېږي، مثلا بعضې وخت چې یو موټر په یو چیک پاینټ کې درېږي، هغه چیک پاینټ اصول ته توجه نه کوي. مثلا عمومي سړک ده، باید یو موټر چیک پاینټ ته ودرېږي، دوی چیک پاینټ ته درېږي نه حرکت کوي، نو زموږ امنیتي ځواکونه مجبور دي، خو هغوی هم مشکلاتو کې واقع یا یخي یا مثلا ګرمي، هغسې کله دوی ځي هغوی ته هم غوسه ورځي چې یعنې ولې چیک پاینټ ته نه درېږي، دغه چیک پاینټ خو یې دې لپاره ده چې د خلکو د امنیت ساتنه وشي. داسې خلک بعضې ټکسیوانان دي یا بعضې مثلا موټروانان دي د چیک پاینټ اصول ته امتنا نه ورکوي، موږ ته دغه حالت کې لږ مشکل رامنځته کېږي. موږ له خلکو هم غواړو چې د خپل د امنیت د تامین په برخه کې، د فردي مسؤلیت په برخه کې زموږ امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، د چیک پاینټ اصولو د غزني اصولو ته درناوی ولري. څومره مو هم پوهاوی وړاندې کړی دی په دې برخه کې؟ ځکه عامه پوهاوی ضرور دی چې چیک پاینټ ته باید څه وشي، ځکه تاسو د خلکو یاده وکړله چې هم نابلدتیا ده او یا هم بېغوري کوي، هم دا شان د پولیسو له لورې هم کله ناکله داسې بېغوري ترسره کېږي. څه مو کړي دي؟ واقعا دغه مشکلات دي، ولې موږ په بلخ ولایت کې زیاتره وخت له ځایي رسنیو نه خلکو ته دغه معلومات وړاندې کوو، د عامه پوهاوي په برخه کې، په مطبوعاتي برخه کې هم خلکو ته معلومات وړاندې کوو چې دوی باید له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، د چیک پاینټ اصولو ته دوی درناوی ولري. همدارنګه د حوزو له طریق نه هم، امرونو له طریق نه هم موږ وایو چې تاسو کلنتران راغواړئ، شخصا د قمندان صاحب د امنیې همیشه توصیه د امرونو حوزې ته دا وي چې له خپلو دغه حوزې له مربوطه خلکو، سپین ږیرو، علما کرامو، متنفذینو سره دوی وخت نه وخت ناستې ولري او د عامه پوهاوي په برخه کې چې پولیس څه دنده لري، وظیفه یې څه شی ده، د چیک پاینټ اصول کوم دي، دا خلکو ته په دغه برخه کې معلومات ورکړي، تر څو چې د خلکو او د پولیسو ترمنځ دغه فاصله له منځه لاړه سي. ډېر ښه. راځو د تېر کال چې دغه کال روان دی، لا تر اوسه 10مه میاشت خبره ده، څومره جنایي پیښې د بلخ ولایت کې ترسره شوي دي؟ په تېرو دریو میاشتو کې تقریبا موږ په 112 جنایي پیښو کې 200 تنه هغه کسان چې په غلاو کې دخیلو، په قتل کې دخیلو، په نورو پیښو کې دخیلو موږ نیولي او د قانون منګولو ته مو سپارلي دي. قضیې په عمل ته به واقع کېږي که نه کابل ته؟ بعضې چې مثلا موږ خو کله چې یو مضمون نیسو هغه من اتهام وي، مثلا یو کس ته د سرقت په تور نیول کېږي، د غلا په تور نیول کېږي، هغسې کله زموږ امنیتي ځواکونه حوزه مربوط یا د ولسوالۍ قمنداني نیسي، هغوی هم هغه لومړنی کوم تحقیق د هغه کوي، وروسته له هغه نه قمنداني جنایي ته راجع کوي. کله چې جنایي ته راجع سو، جنایي کې هم هغه اخري موده یې 3 ورځې ده، په هغه 3 ورځو په موده کې باید تحقیق د جنایي تکمیل سي، بیا وروسته یې دوسیه اخلو، له مظنون سره یې محکمې ته سپارو. هغه بیا د محکمې کار ده چې که مثلا هغه مظنون په اتهام په ثابت نسي، هغه تور په ثابت نسي خوسي کېږي، او که تور په ثابت سي، هغه کوم چې د محکمې اصول دي د شریعت په رڼا کې هغه ته جزا ورکوي. خلک د یو څه چې یونیفورم په نوم د دې نه هم شکایت کوي چې د اسلامي امارات غړي او یا هم موږ ځینې وخت کې داسې مشکلاتو سره چې ځینې جنایي پیښې رامنځته کېږي، د همدې کبله رامنځته کېږي چې یونیفورم نشته. الحمدلله په بلخ ولایت کې تاسو که راسئ، موږ ټول امنیتي ځواکونه د امنیه قمندانۍ مربوط ټول امنیتي ځواکونه یونیفورم لري. همیشه چې دوی ګزمې ته وځي، هیڅ یو مجاهد یا هیڅ یو پولیس موږ اجازه نه لري چې بې یونیفورمه په چیک پاینټ کې ودرېږي او یا په ګزمه کې. همیشه توصیه هم دا ده او ټول امنیتي ځواکونه زموږ په یونیفورم کې دي انشاءالله.
داسې کوم څه نه لیدل کېږي. دلته خبره بله مهرباني چون نور ارګانونه هم دي په مزار شریف ښار کې، تاسو په دې بهتره پوهېږئ چې هلته قلوردو هم د 209 الفت قلوردو استخبارات هم دي. بعضې حالت کې مثلا یو مجاهد چې کله مسؤلیت نه لري ښار ته راځي، شاید هغه سره وسله خو ولې کوشش کوو چې په همغږۍ سره دغه د یونیفورم موضوع حل کړو، او هغه کسان چې مثلا یونیفورم نه لري باید په ښار کې له وسلې سره تګ راتګ ونه کړي. همدغه خبره نه هم خلک شکایت لري که زه چېرته شخصي وزم خپل کار او سودا پسې بازار ته ځم، ځان ته کالی او کور ته کالی اخلم، د سلا وړل څه ضرور دي؟ پر همدې هم خلک نیوکه کوي. واقعا اصول هم همدغه دي چې کله یو مجاهد په رخصتي ځي کور ته یا مثلا ښار ته راوځي، اجازه نه لري چې سلا ځان سره واخلي. خو ولې موږ په مشترک په همغږي ډول کوشش کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه ستونزه حل کړو. بلخ اکاډمي په څه ډول ده؟ الحمدلله کارونه یې چارې بیخي ښې روانې دي. د بلخ د پولیسو اکاډمي تېره اونۍ هم تاسو به د رسنیو له طریق نه لیدلي چې هلته زموږ پولیس فارغېږي او هغه عملا د ولس خدمت ته حاضرېږي. تقریبا هلته د 5 ولایتو د امنیه قمندانیو پولیس هغوی ته روزنه ورکول کېږي تر څو هغوی لا مسلکي سي او مجرم سره برخورد څنګه وکړي، له خلکو سره برخورد په دغه برخه کې هغوی لا مسلکي کېږي او د ټولنې خدمت ته وړاندې کېږي. د څومره کسان فارغ شوي تر اوسه د بلخ د اکاډمۍ څخه، د پولیسو اکاډمۍ څخه د اسلامي امارت د بیا ځلې راتګ سره؟ تقریبا هغونه دقیق امار خو ما سره نشته ده، ولې په دغه تېره اونۍ کې چې کوم کسان فارغ سول، 2مه دوره وه چې 215 تنه پولیس د 5 ولایتو فارغ سول او هغوی عملا د خلکو خدمت ته ځي او هغه کوم مسلکي برخې چې دي، مسلکي درسونه چې دي هغوی ته ورښودل کېږي تر څو پولیس لا مسلکي سي او د خلکو رضایت لا ترلاسه کړي. څوک کولی شي چې د اکاډمۍ کې درس ووایي؟ ټول هغه کسان چې د اسلامي امارت غړي وي او پولیس وي، هغوی مجبور او مکلف دي چې باید دغه اکاډمي پاس کړي تر څو هغه کوم مواردونه چې په مسلکي برخه کې دي هغه زده کړي، هغه مهارتونه زده کړي. څومره وخت دلته درس ورکول کېږي؟ تقریبا تر 45 ورځو پورې ده، خو نهایتا 2 میاشتې دوی ته درس ورکول کېږي. آیا که یو څوک غواړي چې ځان څیره کړي، راشي اسلامي امارت صفوفو کې ودرېږي، څه باید وکړي؟ راځي کولی شي؟ تر اوسه خو جلب او جذب شته که نه؟ هدف مې دلته جلب او جذب شته ده، تر اوسه خو داسې عمومي جلب او جذب نه ده شروع سوی. موږ ته تر اوسه یوازې هغه کسانو ته چې مثلا هغوی د اسلامي امارت غړي دي، مجاهدین دي، هغوی ته اجازه شته ده، هغوی کولی شي چې مثلا د پولیسو برخې خدمت وکړي. په عمومي شکل تر اوسه اجازه نشته ده، ولې کوشش روان ده. بله، یوه ستونزه چې موږ سره شریکېږي او د سهار کې موږ د روڼ سهار په خپرونه کې د اړیکو برخه لرو چې هغه کې د لیدونکو ستونزې راخلو. ځینې مجاهدین شکایت لري خپله د اسلامي امارت چې په دې تېر 20 کاله کې د اسلامي امارت سره په صفوفو کې په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړي، دوی وایي چې اوس بې دندې یاستو، موږ ته پاملرنه نه کېږي، یا په یوه نامه یا په بل نامه موږ وتلي یاستو. علت څه کېدلی شي؟ نو موږ خو په بلخ ولایت کې الحمدلله داسې یو کوم موارد نه لرو چې خدای نسته. البته زموږ سره شریک شوي دي، زه ثبوت په توګه یې هم تاسو ته وړاندې کولی شم. مشکلات وجود ولري، ولې په بلخ ولایت کې چون زموږ مسؤلیت بلخ ولایت پورې مختص ده. په بلخ ولایت کې الحمدلله ټول د اسلامي امارت مجاهدین، ټول هغه کسان چې مخکې له فتحې هغوی په سنګرونو کې ول او واقعا په دغه 20 کلن دور کې د جهاد په دور کې فعالانه ونډه اخیستې وه، ټول هغه الحمدلله په مسؤلیتو دي او مشکلاتو ته یې رسېدنه کېږي. که همدغسې کسان چې د اسلامي امارت په صفو کې وړاندې وو او د جمهوریت له سقوط را وروسته دوی په کورونو دي اوس، څه ورته ویل لري؟ څه کولی شي؟ څنګه راشي بیرته خپل داخل شي دلته؟ نو هغوی ته مې دا ده چې هغوی چې کوم حتما یو کس یو مجاهد چې هغه ډلګی مشر لري، نو باید له خپل ډلګی مشر سره په رابطه کې سي. او الحمدلله د اسلامي امارت هغې ټولو مجاهدینو ته خلاصه ده. انشاءالله داسې کوم مشکل به نه وي. هر کله کوم مجاهد شاید وي داسې مشکلات وي، مثلا ځینې مجاهدین مایوسه دي، باید هماغه خپل ډلګی مشر له طریق نه نو موږ بله پروسه د هغه لرو، د تصفیې صفوفو یوه پروسه لرو په هر ولایت کې ده، په بلخ ولایت کې هم شته ده. نو د هغه له طریق نه هم دوی کولی شي هغې تصفیې فورم واخلي او تصفیې له طریق نه دوی جذب شي. ځینې همدغه کسان دي چې د تصفیې فورم نه لري، په کور ناست دي. نو دوی باید تقریبا ډېره مخکې د 6 میاشتې کېږي چې د تصفیې د فورمو ویش شروع سوی ده. نو زه نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه 6 میاشتو کې د فورم نه پاتې دي.
نو شاید شخصي کوم د یوې مشکل دوګونه ولري چلند ترسره کیږي ځینې د لږی مشرانو باندې هم که وایي تور پورې کوي یا حقیقت وایي هغې نه موږ نه خبر خو دوی وایي چې خبره د دې ده چې د لږی مشرانو خپلوان هلته ځای کړي دي او موږ ته ځای نشته دی. نه الحمدلله داسې کوم څه نشته دی. ټول هغه کسان چې مثلا ډلګۍ مشران دي ټول هغوی خپل هغه ملګري چې مخکې له فتحې دوی سره په سنګرونو کې ټول ورته معلوم دي او ټول همغه خپل لیستونه موږ د تصفیې د صوفي تصفیې له طریق نه ټولو ډلګۍ مشرانو سره کېناستلو. شخصا د بلخ ولایت محترم والي صاحب له ټولو ډلګۍ مشرانو سره یې ناسته ترسره کړله. همداسې شکل امنیه قمندان نو هغوی ته ویل ستاسو ټول هغه کسان چې تاسو ملګري دي او مجاهدینو مخکې له فتحې په سنګرونو کې تاسو سره د هغوی لیستونه موږ ته تسلیم کړئ چې هغوی اوس دندې او هغه نه لري مسؤلیتونه نه لري. انشاءالله هغه چې د هغوی د ظرفیت په اړوند به یا د هغوی په تناسب هغوی ته مسؤلیتونه ورسپارل کېږي. ډېره مننه. بلخ ولایت کې انشاءالله کوم مشکل نشته ده ولې په نورو ژویو کې کوي انشاءالله دوی ته به هم د اسلامي امارت مشران متوجه دي انشاءالله رسیدنه به ورته کېږي. سلامتي مو غواړو. ډېره مننه چې راغلی زموږ سره. تاسو نه هم ډېره مننه. سلامت. یو پیام یې د بلخ ولایت ولسونو ته دا ده چې چون د امنیت ساتنه یوازې د پولیس دنده نه ده، د هر افغان د هر شهروند دا وظیفه ده چې د خپل امنیت ساتنه وکړي. په دې شکل چې کله مثلا مجرم ویني، کله هغه کس ویني چې هغوی عامه نظم ته زیان اړوي، باید په زر ډول زموږ امنیتي ځواکونو ته راپور ورکړي، همکاري وکړي تر څو د هغه مجرم ونیول سي او د جرم له ترسره کېدو مخنیوی وسي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. عزتمن اوسئ. تاسو هم ډېره مننه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم تاسو ته هرکلی دوستانو، نړۍ مننه چې تر دا دمه راسره ملوي او خپرونه مو د پیل نه تر دا شیبو پورې په مینه باندې وکتله. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې راسره د کابل طبي پوهنتون رئیس ډاکټر مفتي اسدالله نجات راسره دی. له ډاکټر صاحب سره به پر دې خبرې وکړو چې کابل طبي پوهنتون کوم پوهنځي لري، څومره شفاخانې یا روغتونونه دی لري، په کومو برخو کې لري، سرطاني ناروغیو، ساري ناروغیو، همداشان نور ناروغیو برخه کې څومره درملنه دلته ممکنه ده. ترڅنګ هغه کسان چې له پوهنتون څخه فارغیږي د تخصص په برخه کې دی څه لري، ورته کوم پوهنځیو ته ځي چې دی تخصص وکړي، لیسانس کچې نه تخصص ته ځي او د تخصص نه د ماسترۍ برخې ته چې ځي، کوم پلانونه یا څه له ځانه سره لري او که نشته او کوي په کومو برخو کې دي. نجات صاحب ستړي مه شئ، سهار مو نیکمرغه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د شمشاد تلویزیون اوریدونکو او لیدونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. هیله لرم چې یو د صلحې او د امن سهار مو راپیل کړي. خیر اوسئ. مننه. راځو ډاکټر صاحب پیل کې به د کابل طبي پوهنتون پوهنځیو ته ور وګرځو چې څومره پوهنځي، کومو برخو کې پوهنځي لري؟ کابل طبي علومو پوهنتون دا د افغانستان په سطح یو طبي پوهنتون دی. یعنی یوازینی طبي پوهنتون چې په افغانستان کې دی هغه د کابل طبي علومو پوهنتون دی. دا په دې معنا چې تر 10 زیاتې طبي رشتې لري. هغه لکه د طب معالجوي پوهنځی چې د هغه څخه هر کال په سلګونو شاګردان فارغه کیږي، د نرسنګ د لیسانس په کچه د نرسنګ څخه فارغېدونکي شاګردان لرو، انستیزیا څخه لرو، فیزیوتراپي څخه لرو، د بایومیډیکل یا طبي انجینري څخه موږ فارغین لرو. نو دا هغه پوهنځیانې دي چې موږ دلته محصلین د کانکور د لارې ورته جذبیږي. بیا دوی په د طب مثلا د طب معالجوي د هغه 9 کاله درس وایي، نرسنګ مثلا هغه د لیسانس په سطح 4 کاله درس وایي، بیا فارغه کیږي. نو په مجموع کې دا یو طبي پوهنتون دی چې ټول طبي اړخونه لري. بله، یعنی ټول پوهنځي فعاله دي. ټول پوهنځي فعاله دي او شاګردان او تولیدات لري. راځو هغه کسان چې لیسانس اخلي، لکه څنګه چې تاسو د نرسنګ وویلې، یا مثلا په د طب برخه کې ځي 2 کاله درس وایي، د لیسانس ترلاسه کوي، تخصص ته ځي یا 3 کاله 4 کاله ویل کېږي، بیا 3 کاله تخصص ته ورځي. پکې څه کېږي، کوم ځای نه به ځي، څه داسې برنامې څه شته دي؟ موږ بیا ماسترۍ ته مو وګرځو. موږ په طبي پوهنتون کې یو ریاست لرو د EDC په نامه، ایډوکیشن ډیولپمنټ سنټر چې ورته وایي، یا انکشاف طبي په نامه یو ریاست لرو.
د دې ریاست دنده دا د هغه محصلین چې هغه د طب څخه فارغ سي یا د نرسنګ څخه فارغ سي یا په مجموع کې د په صحت کې د لیسانس څخه فارغ سي هغوی ته فوق لیسانس برنامه برابروي. فعلا موږ په ټي وي پوهنتون کې د ام پی ایچ یا ماسټر اف پبلک هیلث په نامه د سیتیامې اړوند ماسټري پروګرام لرو چې په هغه کې هغه ځوانان چې هغه د ام ډي څخه فارغ سوي دي درسونه وایي او ترڅنګ د تغذیې یا نیوټریشن ماسټري چې ده دا نوې شروع سوې ده دا هم هغه ځوانانو دپاره ده چې هغه د ام ډي یا خصوصا د طب څخه فارغ سوي کسان دي هغه راځي دلته درسونه کې وایي یعنی د ماسټري په لیول دي. او بل پلان مو اوس دا دی چې موږ استادان ورته پیدا کړي دي د پی ایچ ډي په لیول مو استاد ورته پیدا کړی دی. کوشش مو دا دی چې په نږدې راتلونکي کې موږ د پاتالوژي اړوند د ماسټري او تخصص دواړه شروع کړو. هم به ځوانانو ته ماسټري په پاتالوژي کې ورکول کیږي هم به تخصص کیږي. او ترڅنګ بل برنامه چې اوس هغه باندې موږ کار شروع کړی دی د نرسنګ دپاره هغه ماسټري ده. هغه کسان چې هغه د نرسنګ عالی نرسنګ یا ویل یا د لیسانس په کچه باندې نرسنګ څخه فارغ دي هغوی ته موږ اوس برنامه لرو چې دوی ته ماسټري ورشروع کړو. بل په نور هغه ځوانان چې هغه غواړي تخصصي لیول ته ولاړ سي موږ تقریبا ډېرې تخصصي برنامې لرو لکه په اطفالو کې داخله اطفالو کې مثلا موږ ځوانانو ته تخصص ورکوو داخله عمومي د جراحي د په جراحي کې بیا جراحي بطن دی جراحي صدر دی دا دی یورولوژي کې ورکوو او انستیزیا کې ورکوو دا اوس هم دا یو دغه دی. نو نورې برنامې هم دغسې په اورتوپیدي کې موږ ځوانانو ته تخصص برنامې برابرې کړي دي او فعلا هم زموږ سره ډیر ځوانان په دغه برنامو کې بوخت دي او استادان ټرینیان ورته درس ورکوي او عملی کار زده کوي. او ترڅنګ اوس موږ پلان لرو چې یو په پاتالوژي کې تخصص شروع کړو او تر دغه ترڅنګ په هیماتولوژي کې یا د وینې په بخش کې چې زیات مشکلات زموږ په افغانستان کې هغه د وینې پورې مربوط امراض دي. نو کوشش مو دا دی چې داسې یو تخصصي برنامه چې هغه نړیوال او سټنډر وي نو هغه ځوانانو ته چې هغه د لیسانس په کچه د ام ډي څخه یا د طب د نورو هغه رشتو څخه چې هغه د تخصص ایجاد کوي نو موږ دوی ته د هیماتولوژي یا د وینې تخصص برنامه شروع کوو انشاءالله. او بل پلان لرو انشاءالله موږ یو څه کسان اوس استو ایران هیواد ته په تعداد د 15 کسانو هغه کسان دي چې هغوی یو وارې تخصص دلته کړی دی د فوقي تخصص دپاره موږ استو دا هغه کسان دي چې دوی تخصص بشپړ کړی دی موږ د فوقي تخصص دپاره استو هغه په هغه فوقي تخصص دی مثلا په داخله یو چا وویل بیا ځي فوقي تخصص کې په انډوکراین کې یعنی کوم غدوات چې دي یعنی انډوکراین کم امراض چې دي په هغوی کې باید فوقي تخصص وکړي یا مثلا د ښځو یا فالمونري کې باید فوقي تخصص وکړي او یا هم کارډیو په زړه کې دوی نو فرق لري. موږ چې کوم د دغه ایران هیواد سره چې کوم هغه موږ متفاهم نامه لرو بعضې داسې دغه فوقي تخصصونه چې 2 کاله دي بعضې 3 کاله دي بعضې 4 کاله دي مثلا هیماتولوژي کې هغه کیدای سي 4 کاله دي تخصص وکړي. دا هغه خلک دي چې دلته زموږ سره استادان هم دي نو چې دوی هلته د دغه پروګرام څخه فارغ سي بیا به دلته راځي دا پروګرام به بیا دلته په افغانستان کې تطبیقوي یعنی فوقي تخصص رشتې به روغتونونو ته به هم راوګرځو. څومره روغتونونه لري طبي پوهنتون؟ موږ په مجموع کې 6 طبي تدریسي شفاخانې لرو چې یو د میوند تدریسي شفاخانه ده او بل د علي آباد تدریسي روغتون دی د سترګو تدریسي روغتون دی شهراره یا نسایي ولادي شفاخانه لرو او ترڅنګ د ستوماتولوژي شفاخانه چې اوس نوې مو د کلینیک څخه شفاخانې ته ارتقا کړله او دغه ترڅنګ د صدري او ویایي انسټیټوټ لرو چې کارډیوواسکولر انسټیټوټ ته وایي دا هم لرو. دغه نوې شراره په نوم فکر کوم دا هم نوې روغتون دی که څنګه؟ نه دا هم پخوانی دی دا نسایي ولادي شفاخانه ده پخوانی ده یعنی د ډیره وخت څخه ده هغه زموږ شفاخانې چې دا تدریسي دي د تدریسي څخه مطلب دا ټیچینګ هاسپیټالونه په هدف دا دی چې دلته چې کم محصلین موږ روزو یعنی سټاج ورکوو یا تخصص ورکوو دوی هلته ځي بیا هغه عملي زده کړې هلته کوي مثلا هغه نسایي ولادي مضامین چې دي نو دوی بیا هلته ځي په هغه شفاخانه کې دغه کې چې هغه ټوله سټاف زنانه دی او یا هم هغه زنانه چې موږ
تخصص ورکوو نسایي ولادي کې، نو دوی ځي هلته 15 کاله په نسایي ولادي کې تخصص کوي چې مثلا په نسایي ولادي کې دوی ته هغه د ولادت و نسایي ولادي کوم کیسونه چې دي یا امراض دي هغه دوی ته ښودل کیږي، یا سزارین کیسونه دي یا نور دغسې امراض چې دوی تخصص. د زړه د ناروغیو کوم انسټیټوټ هم شته ستاسو؟ که په دې اړه راته لږ معلومات راکړئ. موږ د کارډیو واسکولر توراسیک انسټیټوټ په نامه یا د قلبي ویایي انسټیټوټ په نامه یو انسټیټوټ لرو. کوشش کوو چې دا انسټیټوټ په شفاخانه واړو. ډېر ښه. دا تدریسي انسټیټوټ چې دی یو مجهز انسټیټوټ دی. په دې کې د زړه خلاص عملیاتونه کیږي. حتی موږ داسې عملیاتونه کړي دي چې د افغانستان په سطح دي، لکه د زړه خلاص عملیاتونو کې ASD یا آرچ مثلا PDA چې ورته وایي یا په اصطلاح ESD چې ورته وایي. بله، یوازینی مرکز په افغانستان کې فکر کوم همدا انسټیټوټ او همدا ځای دی. که د امکاناتو په اړه یې راته ووایي او د شرایطو په اړه ووایي چې کوم ناروغان دلته راتلی شي کولی شي عملیات؟ دلته ټول هغه ناروغان چې هغه د زړه سوری لري، هغه ماشومان چې هغه په کانجینیټل یا ولادي شکل سره د زړه سوری لري، دلته موږ کولی سو چې هغوی ته دا ریفیر وکړو، یعنی یا ESD لري یا VSD لري یا PDA لري یا د زړه نور هغه والولر ریفلیسمنټ ناروغي چې یا مثلا انډوکارډایټس دی یا نور کرونري ارټري ډیزیز چې دا لرو. خو یو څه مشکلات پکې شته، هغه دا دی چې موږ کتلب نه لرو تر اوسه، یعنی انجیوپلاسټي او انجیوګرام دغه پروسې اوس موږ نه کوو. کوشش مو دا دی چې موږ د زړه کتلب جوړ کړو او دا پروسې مو ورکړو. دا پروګرامونه چې دي یا دغه د زړه عملیاتونه چې دي دا موږ هر چاته کوو. خو داسې دی چې هغه وسایل چې کوم د په لګښت باندې راځي، پر مریض باندې راځي، هغه د بیرونه څخه راوړي، مثلا د فارمیسیانو څخه راوړي، مثلا نور تطبیق کار هغه ټول زموږ استادان ورته کوي، یعنی مفتي او وړیا ورته کوي. طبي پرسونل په اړه که راته ووایي چې څومره دې برخه کې، ځکه خو هغه تخصصي برخه ده، فوق تخصص برخه ده. موږ دلته اوس فعلا د زړه جراحي چې ده د دې تخصص په همدې شفاخانه کې روان دي، د زړه د جراحي تخصص، او په راتلونکي کې به موږ فوقي تخصص په زړه کې هم دلته شروع کړو. موږ دلته 6 کسه متخصصین د قلب لرو دلته په دې شفاخانه کې، او وسایل هم تر ډېره حده موږ د زړه تشخیصونکي وسایل لکه ایکو د ECG د مثلا ډاپلر دا نور دا ټول لرو. نو امید مو دا دی چې دا ځای قوي کو، پیاوړی کو، تر څو موږ وکولی سو چې د زړه ټول هغه مربوطه امراض همدلته تشخیص، تداوي، علاج سي. بله، دلته مخکې به دغه د زړه د سوري عملیات چې وو، زیاتره کسان به داسې کېدل چې د دې ځای څخه به تلل نورو هیوادونو ته به لیږل کېدل، د سرې میاشتې سره به ثبت کېدل. آیا همدغه کسان اوس دلته کېږي؟ بله، موږ تقریبا په تیر کال کې 10 د زړه خلاص عملیاتونه کړي دي. ډېر ښه. چې په دې کې حتی موږ هغه د زړه سوری چې هغه 10 سانتي متره یا هغه هم دلته ریفیر شوی دی، یعنی د غټ عملیاتونه چې هغه د زړه پرې مربوط وه هغه دلته سوي دي. خو مشکل په دې کې دی چې موږ دا دولتي ارګان دی او د دولت چې دی هغه اوس په هغه حالت کې نه دی چې ټول کارونه وکړي. بیا هم موږ ته ډېر امکانات راکړي دي، تر ډېره حده ماشینري ده. مثلا موږ هلته هیرت لانګس ماشین لرو یا کارډیو پالمونري بایپاس ماشین چې ورته وایي. دا هغه ماشین دی چې موږ 2 دانې اوس فعلا لرو چې دا کله چې سرجن یا ډاکټر د جراحي ډاکټر هغه کار کوي پر زړه باندې، نور د زړه پمپ د هغه ماشین پر مخ وړي، دا موږ لرو. کارډیک مانیټور لرو. له کومو ستونزو سره په همدې برخه کې مخ یاست؟ اوس فعلا موږ هغه ستونزه چې هغه عمومي په زړه کې موږ لرو کتلاب نه لرو، د زړه کتلاب. نو زموږ خواهش هم دا دی، ځینې په رسنیو کې اورو یا په ځینو میډیاو کې اورو چې خلک خارج ته ځي یا مثلا دا وعدې کوي چې ولا په افغانستان کې موږ د زړه شفاخانه جوړوو. نو زه وایم چې موږ دلته سټاف لرو، پرسونل لرو، ماشینري لرو، راسئ زموږ سره کومک وکړئ، همکاري شئ. موږ د دې میډیا د لارې ټول هغه ولس، هغه تجارانو ته او هغه خلکو ته چې هغه یو نیک احساس لري، موږ دا خواهش ورته لرو چې راسئ دلته دغه زموږ یو کتلاب راته جوړ کړي، ځینې وسایل چې زموږ په کار دي هغه راته واخلي. نور الحمدلله موږ پرسونل لرو، سټاف لرو، ځای لرو، دا هم د ټول ملت لپاره خدمت کوي. که دولتي شفاخانه ده خو اما خدمت ملت ته دی. نو که دا خلک چې هغه د یو خیریه بنسټونو د لارې دی کار کوي چې د زړه شفاخانه جوړه کړي، نو زه وایم چې راسئ یو وارې دغه کوي کو
دا لږ شي ته ضرورت لري. که دوی د سره جوړوي هغه ډېر وخت غواړي او ډېر وسایل ته ضرورت لري، نو دا لږ شي ته ضرورت لري. دا یو څه به نور سره ځای کې برابر شي. تاسو وړاندې د نسایي برخې هم وویل چې موږ د شراره په نوم باندې شفاخانه لرو تدریسي. څوک کولی شي دلته مثلا هغه محصلین چې په شخصي انسټیټونو کې وي، په دولتیو کې وي که نه؟ ټول هغه محصلین چې هغه د کانکور د لارې د اگزیټ اگزام یې ورکړی او بیا د امتحاناتو کمیټه کې دی کامیابه سوي، دا بستونه خالي موږ امتحاناتو کمیټې ته ورکوو. امتحاناتو کمیټه امتحان اخلي، هر څوک کولی سي هغه که په شخصي کې درس ویلی دی که په دولتي کې درس ویلی دی، خو شرط دا دی چې د امتحاناتو د کمیټې د لارې به دی کامیابه کیږي او اگزیټ امتحان به یې ورکړی. نور که هغه زنانه سټاج دوره شته پکې؟ او سټاج دوره هم شته، هغه که زنانه یي که مردانه یي که هر څوک یې دې بستو ته راتللی سي. سټاج دورې نیول په څه ډول دي؟ سټاج دوره ټول هغه محصلین چې هغه په دولتي پوهنتونونو پورې مربوط دي هغوی ته موږ سټاج ورکوو. منظم سټاج روان دی. د نرسنګ سټاج شته، د طب معالجوي سټاج شته. مثلا د طب معالجوي 1 کال موږ سټاج ورکوو دی ته، هغه که زنانه دي او که مردانه دي دواړو ته موږ سټاج ورکوو. بیا د طب معالجوي دپاره اوس موږ یو بل 6 میاشتې د دوی د یو تحقیق ته ځانګړی کړی دي چې مثلا دوی فارغه کیږي باید 1 کال سټاج وکړي، 6 میاشتې باید دوی تحقیق وکړي پر یو موضوع باندې. مثلا د استاد د لارښود د لارې دوی ته یو موضوع کول کیږي، دوی هغه موضوع تعقیبوي، تحقیق کوي 6 میاشتې. نو 1 کال سټاج، 6 میاشتې د تحقیق موضوع، وروسته دوی فارغه دی. ډیره مننه چې نجات صاحب راغلو، زموږ بلنه دې ومنله. سلامتي دې غواړو. دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دا دمه راسره ملئ او خپله خپرونه مو په مینه باندې وکتله. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. هر چیرته چې یاستئ خوشحاله شیبې ښه ژوند مو په برخه. له لیدلو مو مننه.